منکر شم کافر ده. اولئک هم الکافرون حقا، بېشکه دغه تفریقه کوونکي په مابین د الله او د رسول یا په مابین د رسولانو کې دا کافران دي، په حق او په رښتیا سره کافران دي. واعتدنا للکافرین عذابا مهینا، موږ تیار کړی د کافرانو ته عذاب سپکوونکی چې د دوزخ عذاب ده. مخکې موږ ویلي مسلمان ګناهګار چې جهنم ته لاړ شي، د جهنم په اور د ده د ګناهو خیرې سوځي. دغه جهنم اور د مسلمان دپاره صفا کوونکی ده چې اوس پینه زنګ شي اور ته یې واچوې چې ډېره سره شي، زنګ تر لرې شي، بیا بیرته هغه آهنګه راباسي د اور نه. نو کوم انسان چې ګناه کړی د ګناه توروالی په ده باندې موجود ده چې لایق د جهنم وي او الله اراده د عذاب ورته کړي جهنم ته یې بوځي، خو هغه اور د جهنم د ده دپاره سپکوونکی نه ده، صفا کوونکی ده. اما د کافر دپاره سپکوونکی دی، د کافر صفایي نه په راځي که ټوله زندگی سوځي دی نه پاکېږي د کفر نه، وي به همیش دپاره ژوندی به وي او جهنم عذاب هم وي. والذین آمنوا بالله ورسوله، هغه کسان چې ایمان راوړی ده په الله تعالی او په ټولو رسولانو باندې، ولم یفرقوا بین احد منهم، او دی جدایی نه کوي، بیلتون نه کوي په مابین د یوه د دغه رسولانو کې هم چې بعضې مني بعضې نه مني، نه ټول مني. نو داسې مؤمنین چې دي اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، دغه کسان دا مؤمنان چې د زر د ور به کړی شي دوی ته اجرونه د دی. وکان الله غفورا رحیما، دا الله تعالی مغفرت کوونکی د ګناهونو او ډېر رحم والا ده. هر ځای کې مسلمان سره چې غفور و رحیم ذکر کیږي، تنبیه د دې انسان عاجز د ګناه به تر کیږي، خو د مسلمان سره الله د رحم معامله ده. غفور او رحیم ذاته ډېر ګناهونه یې ورته معاف کوي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د یهودو بعضې بدبختان ورته ویي، دا موجوده چې د نبی علیه السلام په وخت کې و، موږ باندې چې کوم تورات په موسی علیه السلام نازل شوی ټول په یو وار نازل شوی، او د تا د دین معلومات نشته، نن یو حکم وکړې سبا ته بیا بل نوی حکم بیا بیانوې، بله ورځ بل حکم نوی بیا بیانوې، ته هم داسې یو کتاب راوړه چې په یو ور باندې نازل شي، بیا به پس دغه نه موږ د تا خبره ومنو. اوس دا لږ لږ نازلول په بل ځای کې راځي، لنثبت به فؤادک، ګټه خو په یخ کې ده چې د حسب واقعه چې کومه واقعه پیښیږي د هغې واقعې د حل دپاره آیتونه نازل شي، نو د هر چا سر په خلاص شي، اسانه وي. که ټول کتاب په یو ور نازلیږي، په ټول کتاب کې خپل مطلب پیدا کول، موږ او تاسې دا د موجوده وخت چې دا مولوی صاحبان یو، دا پګړۍ مو چې تړلې طالبان نه، چې مسله څوک را یاده کړي، تر ډیره وخته پورې موږ په فهرست فتاواو کې ګورو، مسلې درک نه راته لګېږي چې په کوم ځای کې ده، حل خو به بیا وروسته غواړو، یو وارې ځای نشو پیدا کولی. نو چې ټول کتاب خو ټول کتاب کې به دوی درنه ورکړي چې اوس د دغه واقعې د دغه حادثې سره کوم آیات مطابق کېږي، دا چې هلته ضرورت شو هلته دستي بیان راغی، ګټه خو ډېره په دغ کې ده. خو بیا هم دی عنادن چې دا غوښتنه وکړه، الله تعالی وي ته د دغه بدبختو نه تعجب دا خبره مه کوه چې ښه ترتیب تعلیم ته دی کوي، دی انکار کوي، تر دغه نه دی غټې غټې بې ادبۍ کړي. حضرت موسی علیه نبی علیه السلام چې ادی مني، د هغه سره لاړه کوی تور ته، د الله تعالی خبرې په خپلو غوږو واورېدې، ګوره تر دغه نه غټه خبر چیرې وه. خو دوی بدبختانو بیا هم څه ویلې چې نه دا هم نه منو، تر څو چې موږ خدای پاک په خپله په سترګو نه یې لیدلی. نو د موسی علیه السلام نه تر دغه نه غټې غوښتنې کړي دي، د تا په وخت کې به هم دغسې درته ویایي، خو دا د دوی د ګمراهي وجه ده، ته په دغه باندې بحث مه کوه. لیسألوک اهل الکتاب، سوال کوي د تا نبی علیه الصلاة والسلام دا یهودیان، ان تنزل علیهم کتابا من السما، چې نازل کړي ته په دوی باندې لکه تورات یو کتاب لیکل شوی له طرفه د اسمان نه په یو وار. فقد سألوا موسی، په تحقیق سره دغه بدبختانو غوښتنه کړې وه د موسی علیه السلام نه اکبر من ذلک، د پلرو غوښتنه د دوی غوښتنه ده، د دوی پلرو تر دغه نه غټه غوښتنه کړې وه. څه یې ویلي وو؟ فقالو ویلې ارنا الله جهرة، موږ ته را ووینه الله تعالی په ښکاره باندې، فاخذتهم الصاعقة، ونیول دی تندر بظلمهم، په سبب د ظلم د دی. یو مسله وروسته را روانه ده، دلته به زه ذکر کړم، اسرایات شوه. دا د الله تعالی د دیدار غوښتنه
چې دغه اویا کسانو چې د ځان سره بولی وو دوی چې د الله تعالی د دیدار غوښتنه وکړه الله تندر په نازل کړه مړه یې کړه موسی علیه نبی علیه السلام چې خپله د الله د دیدار تمنا وکړه ولې عذاب نه پراتله ربي ارني انظر الیک وی ویلې که نه ویلې وایي فرق ته په غوښتنه کې حضرت موسی علیه نبی علیه السلام د الله تعالی د دیدار تمنا په عشق و محبت وکړه د الله تعالی کلام مبارکه خبرې چې واورېدې دومره خوند و پکې چې د ډېره خوند نه د ده د عشق د وجې نه د الله د دیدار تمنا پیدا شوه چې په خبرو کې دومره اثر ده دومره ذوق ده دومره خوند ده د ده په دیدار کې به څومره خوند وي ځکه الله تعالی ده ته د قناعت دپاره وویلې په دغه دنیایي سترګو مې ته لیدی نه شي کنې د غره باندې به زه تجلي وکړم که غر په ځای باندې ودرېدو نو ته مې بیا لیدی شي او هلته الله تعالی تجلي وکړه غر ټوټې ټوټې شو موسی علیه السلام وخره موسی صعقه بېهوښه ولوېده یخ ته د شفقت تعلیم ورکوي پوهیي او په دې تنده راوست ځکه وایي د دې غوښتنه عنادن وه بېادبن وه تعنتن وه د تعنتو د عناد په عنوان د موسی علیه السلام درول مطلوب و د ده خجالت کول مطلوب و ځکه خدای پاک په دې باندې عذاب راوست د دغې وجې نه موږ بخاري شریف کې د علم په باب کې دغه مسله راځي د استاز نه پوښتنه کول د سبق د یو مسلې د یو طرز کتاب دا څنګه ده د دغه په باب کې اوږد تفصیل د اسانه خبردا ده که دا غوښتنه د ضروري مسلې وي او د احتیاج په بنیاد وي چې دی ورته محتاج وي نو دا خو حکم دی الا د فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون خو طالب چېرته استاز ته ورځي خو ځان به پوهېږي چې پوهې بیا استاز نه پوښتنه ولې کوي سبق ولې ترویوي که د خپل ځان د فایدې حاصلولو دپاره د ناپوهۍ د وجې نه پوښتنه کوي پروا نه لري بلکې حق ده یا په مجلس کې داسې ملګري ویني په یو مسله لګیا دي هغه علم نه لري ده ته معلومه ده دا خبره خو د استاز نه یې پوښتنه کوي چې د استاز په خوله بیان شي نو هغه ملګري به هم پوه شي که طالب ته وایي د طالب خبره نه مني چې د استاز په خوله بیان شي نو بیا قناعت کوي نو که په دغه نیت باندې پوښتنه وشي بیا پروا نه لري حضرت جبرائیل علی نبینا علیه الصلاة والسلام راځي د حضرت پیغمبر علی نبینا علیه الصلاة والسلام نه د انسان په شکل ځان جوړوي په یو مجمع کې ناسته پوښتنې تر کوي مل ایمان مل اسلام مل احسان متى الساعه داسې پوښتنې کوي د جبرائیل علیه السلام خو زده وې هلته وروسته اخر کې بیا نبي علیه السلام ویې چې دی راغلی و چې تاسو ته دین در وښیي مسلو جواب خو پیغمبر علیه السلام ورکو بیان خو تعلیم خو نبی علیه السلام وکړو او نسبت تعلیم جبرائیل امین ته کوي دغه دپاره راغلی وایي علم د دوو شیانو نه عبارت سوال او جواب سوال نصف علم ده جبرائیل علیه السلام که دا پوښتنې نه وای کړی نبی علیه السلام جواب ورکوه دا بیان به بیا خلکو اورېدلی و نو ښه پوښتنه ذریعه د علم د ټولو ملګرو دپاره ګرځي په دغه نیت هم پوښتنه کړی شي اما عنادن چې استاز درول مطلب لکه بعضې طالبان غریبانان د کمزورۍ خو نه یې په آدابو نه یې پوی یو ځای د استاز یا پوی نه ده مثلا نه ده پوی په دغه ځای یا استاد د یوې شرحې نه غږېږي د بله شرحه کتلې ده نو په سبق د ننې کې پوښتنه کوي طالبانو ته ځان ښیي چې زه خو پوه یم استاز دروم دغه سخت حقوق لري بې ادبۍ دی د استاز خجالت کول دا تعنتن الله دومره په ناراضه شو چې د موسی علیه نبی علیه السلام نه چې دوی دا غوښتنه وکړه تندر یې په نظر کړه خلک یې تباه کړه خو بیا ربي کریم ته وګورو چې بیا د رحم معامله ورسره وکړه بېرته دی معاف کړه ژوندي یې کړه دوی غوښتنه کوي فقط سألوا موسی اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجلة د حضرت موسی علیه نبی علیه السلام ډېرې معجزې ولیدې د ډېرو معجزو د لیدلو باوجود ګمراهانو بیا هم د خدای عبادت شروع کړه من بعد ما جاءتهم البینات پس له دې نه چې راغلي و دوی ته ښکاره معجزې ښکاره دلایل فعفونا عن ذلك د دغه نه مې معافي ورته وکړه یو څو نفره قتل شو د نورو نه ټوله معافي وشوه بیرته معاف شوه واتینا موسی موږ ورکړی موسی علیه الصلاة والسلام ته سلطانا مبینا سلطان مبین دوه معنی یا دلیل ښکاره په خپل نبوت د دین په حقانیت و رسالت باندې ښکاره دلیل موږ ورکړی و او یا سلطان دا غلبه ښکاره ګورې دا خبره ډیره مشکله ده چې الله تعالی نه وکړي
موسی علیه نبی علیه السلام دغه خلکو ته چې خزندر ته عبادت کړی هغو ته اوس حکم کوي چې توبه د تاسې دغسې نه قبلیږي چې ځانونه مړه نه کړي او ټول خلک دغه څومره خلکو چې دا شرک کړی ده ټول دغه ته غاړه ګدي په داسې شکل ګدي چې مقابله نه کوي نور توري ورته اخلي دی ورته ناستي ویي دا الله سلطان ورکړی رب کریم ورته مسخر کړه که الله دا تسلط نه ورکړی څوک د ځان نه د پلار چاپېړه نه مني چې وڅې رسېږي لاس یې د ځان نه ګرځوي نو تورې ته بیا کیني چې غاړه یې پرې کړي نو الله تعالی وی موږ ورکړو موسی علیه السلام ته غلبه ښکاره چا مخالفت نه شوی تر کولی مړه کړي ځانونه بس کېنسته مرګ ته یې ځان تیار کړه ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم او موږ پورته کړی په دې باندې کوی تور په سبب د اخیستلو د هغه وعدې کلکې د دی چې په کوم ځای کې اوسېده د خدای پاک د احکامو خلاف یې کوو موسی علیه السلام خبره یې نه منله بیا جبرائیل علیه السلام ته الله ویلې دا د دی په انداز چې څومره دی اوسېږي په دا کوم ځای کې تقریبا 6 پرسخه انداز مځکه کې دی اوسېده په میدان تیه کې چې غار په راپورته که په واچوه که نه یې منل دا یهود چې سجده کي داسې په یوه طرف سر ږدي چې یوه سترګه یې پورته یوه دا ځکه وایي په دغه سجده موږ خلاص شوي هلته یې غره ته ورکته د ډاره هلته یې سترګه داسې نیولې وه سمعنا نارې شروع کړې چې سمعنا نارې شروع کړې غر تر پورته شو چې دغه سجده د موږ د نجات ذریعه ده خو الله تعالی دوی ته د خپل قدرت وروښو چې ګورئ داسې عذاب هم در باندې راوستی شم نور خو الله حکیم ذات ده قدرت ورښیي او مړه کوي یې نه موږ پوهیږي چې دا دنیا د انتقام ځای نه ده دلته ګورئ در باندې قادر یم مځکه در باندې اړوی شم غر در باندې راپورته کوه راچوی شم اسمان در باندې راغورچوی شم اور در باندې اوروی شم تیږې در باندې اوروی شم خو ته یې اصلاح شه اوس نو که موږ په خپله خوښه باندې نیکه لیار غوره کړو نو بیا ابدي زندګي ذاتي د جنت خدای پاک برابروي وقلنا لهم موږ ویلي و دوی ته ادخلوا البابه ننوځئ په وره د ایلیا ښار باندې سجدن په داسې حال کې چې سجده کوونکي دوی پیاز و ګندنې غوښتې او الله ورته ویلې ښه نو لاړ شئ خو دا وکړئ چې دروازه باندې د ښار نه نوځئ سجده به کوئ الله تعالی ته سجده په مځکه په ټنډه کې ښودل نه و سر ټیټول خو په نیت د سجدې خو دوی هغه مو نه وکړه وقلنا لهم موږ ویلې و دوی ته لا تعدو فی السبت تاسې تر حد نه تجاوز مه کوئ د هفتې په ورځ باندې ښکار د مایانو په دغه ورځ منع ده خو دوی هغه م وکړه واخذنا منهم میثاقا غلیظه موږ اخیستې وه د دوی نه وعده محکمه مضبوطه د دوی په قول باندې په کویتور مو په پورته کړو دا شیان مو ټول په ومنل خو دوی بیا مخالفتونه وکړه بیا په الله تعالی دلته اوس ډېر شیان ذکر کیږي په اخر کې به روان ده د دوی د جنایتو د دوی د ظلمو د دوی د سرکشۍ د وجې نه الله د رزق تنګي په دوی شروع کړه بعضې شیان یې ذاتي په حرام کړه دا موږ پوه کوي دا د رزق تنګي چې راځي د ګناو د وجې نه راځي رزق کې ازادي اطمینان چې راځي د طاعاتو د وجې نه راځي یهودو تاریخ موږ ته خدای پاک دا یې وکړه دا یې وکړه دا یې وکړه دا یې وکړه د دغه وجې نه مې نو دا شی په دی حرام کړه دا مې په حرام کړه لکه د یوه نوکشی چې اوښ ده او شترمرغ ده دا یې په دی حرام کړه چې دا به نه خورئ د دا نورو مالو واز دی او واز دی هم هغه واز دی چې جدا کول یې د بدن نه مشکل وي لم د پسه اسانه ده لم یې نه کړه په حرام د کلمو واز د اسانه ده زر بیلیږي د کلمو نه هغه یې نه کړه په حرامه دا په غوښه کې د ننې واز دی چې دا مال مزه وي په دغه ځای کې غوښه واز ده شریک دغه واز دی به اوس ټولې تر بیلوی د دغه خوړلې په حرام کړه دا چې دوی ظلمونه کړه د دوی د ظلمو د وجې نه خدای پاک په دوی دغه تنګي د رزق راوسته چې قحطۍ راځي بارانونه خدای ودروي نرخونه د شیانو جنګېږي خلکو نارې څوک حکومتو ته نارې وایي څوک چاته نارې وایي خو دغه بدبختانو مخکې موږ تاسې نه ویلې چې تنګي به په راغله بیا نسبت چاته کوو نبي علیه السلام ته کوو چې دا یې تا د لاسه هلته موږ الله نه کړو پوه خیر و شر ټول د چا د طرف نه دي د الله تعالی د طرف نه بلکې هغه د ګناو د شومتیا نسبت فمن نفسک وویلې ته بدبخته یې ځکه داسې معامله در سره وشوه نو الله وی فبما نقضهم میثاقهم په سبب د ماتولو د دوی هغه وعدې محکمې خپلې لره
و کفرهم په سبب د کفر د دوی به آیات الله په آیاتو د خدای پاک باندې و قتلهم الانبیاء په سبب د وژلو د دوی انبیاء لره بغیر حق بغیر د حق نه موږ دوی په سزا ورسول و قولهم په سبب د قول د دوی قلوبنا غلف دا بیا نبی علیه السلام ته ویلی نبی علیه السلام د دین دعوت ورکوي دوی قلوبنا غلف دا اوس بیا دوه احتمال لري یا دا معنی موږ زړونه بدبختان متکبرین وی موږ زړونه د علم لوښي دي تا خبرې نه پکې ځایږي تر تا نه موږ لوی ملایان یو او یا دا معنی لکه استهزاء عذر ښکاره کوي موږ زړونه کولف دي تا خبرې ورننوځي نو موږ نه په پیګو څه وکړو پس خند به وی په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې زړونه م کولف دي تا خبر ورځي نه الله تعالی وی خدای پاک هر انسان قابل د علم پیدا کړی قابل د ایمان پیدا کړی قابل د نیکو اخلاقو پیدا کړی ده دا چې د دوی زړونه مسخه کیږي خرابیږي دا د دوی د ګناه سزا ده رب کریم بل نه زړونه کلپ نه دي بل طبع الله علیها الله مهر لګولی د دوی په زړو او هغه هم ابتداء نه ده په لګولی چې څوک وایي چې ښه چې زړه باندې مهر ده نو دی څه پیږي بکفرهم په سبب د کفر د دی نبی ورته راولېږو کتاب نازل کو معجزې ور وښوې اسباب د علم یې ورکړي حواس یې ورکړي هر څه یې ورکړي عقل یې ورکړی خو چې دی بیا هم نه کي نو بیا سزا دا ده چې دا په خیر چې نه پیږي نو د خیر لار په بنده کړه فلا یؤمنون الا قلیلا نو دوی ایمان نه راوړي مګر هم ډېر لږ دا معنی چې د دوی ډېر کم کسان ایمان راوړي لکه په یهودو کې په مدینه منوره کې ډېر یهود اوسېده حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه او یو څو نفره نور اسلام راوړ نور نه راوړ یا یوه نیمه خبر مني چې هغه د دوی خواهشات کې پوره کېږي د دوی د طبع د نفس خلاف نه وي ټول دین نه مني وبکفرهم دا معطف د دغه وعدو د ماتولو د وجې نه د قتل د انبیاو د وجې نه د بې ادبو خبرو د وجې نه دوی ته سزا ورکړی شوه وبکفرهم او په سبب د کفر د دی وقولهم په سبب د ویلو د دی علی مریم په بیبي مریم باندې بهتانا عظیمه دروغ ډیر غټ یهودو بدبختانو د حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام په باب کې دومره لویه ګستاخي او بې ادبي کړه چې العیاذ بالله ولد زنا یې باله چې پلار نه لري مور نه دغسې خو اولاد پیدا کېږي نه هلته قرآن په خپله وی چې رب کریم د خپل قدرت ظهور وکړه درته په کلمه د کونې پیدا کړه د الله قدرت دوی نه ګوري د هغه پیدا کولو ته نه ګوري عام عادت ته ګوري چې په عادت کې خو ښځې بې مېړه اولاد نه پیدا کېږي نو العیاذ بالله دا د چا سره زنا کړې ده وقولهم او بل په سبب د دې قول د دی انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم چې موږ ووژو حضرت عیسی علیه نبینا علیه الصلاة والسلام چې زوی د بیبي مریم ده رسول الله دا قول به پس خند وایه دا خدایم دې وساتي دا دغه ملا کار خو مې وکړو لکه څوک چې بې ادبه وي د علماو ضد وي یو عالم مړ کړي د خدای نه ډارېږي خو نه داسې یو فخر په کوي هغه چې دوی رسول بولي هغه خو مم مړ کړو د دې دا معنا ده منلی کوئ چې رسول منلی بیا ولې بې ادبي کوله ولې مخالفت کوه او الله تعالی د دغه ځای هم تکذیب کوي د دی دروغ وی وما قتلوه حال دا چې دوی نه و وژلی عیسی علیه نبینا علیه السلام واقعا وما صلبوه او نه یې پانسی کړی و ولکن شبه لهم لکن مشتبه کړی شوی و دغه حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام دی لره وان الذين اختلفوا فيه بشک هغه کسان چې اختلاف کوي په حق د عیسی علیه نبینا علیه السلام کې لفي شک منه هغه په شک دي په دغه شان د حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام کې ما لهم به من علم نشته د دې لپاره په وژلو د عیسی علیه نبینا علیه السلام څه علم الا اتباع ظن صرف د خپل ګمان اټکل دیغه متابعت کوي وما قتلوه یقینا ګوري څومره تردیدونه اله کوي نه د وژلی د عیسی علیه نبینا علیه السلام په یقیني وژلو سره بل رفعه الله الیه بلکې الله تعالی پورته کو د دوی نه د ځان په طرف د اسمانو په طرف وکان الله عزیزا حکیم خدای په غالب او حکیم ذات چې مخکې موږ تاسو ویلي و مکرو و مکر الله کې کوي تاسو په یاد وي دوی تیتانوس ورولېږو چې ورشه د نن حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام په خپل کوټه کې مړ که قدر نه راووت موږ به یې د باندې مړ کو هغه حضرت جبرائیل علیه السلام ورته راغی د خدای پاک په حکم د اسمان تر
طرف ته یې د بام د دورچې نه ویست. دا سړی چې ورننوت د حضرت عیسی علیه نبی علیه السلام د مخ شکل خدای پاک د ده مخ ته ور واغوست، نور بدن نه. چې بیرته راووت داسې کې ویل عیسی علیه نبی علیه السلام راغی دستي هغه قتل کړ، بیا پسې وي د پانسه یې کړو، په صلیب باندې راوځړوه. وروسته ځکه په خپل منځ کې اختلاف جوړ شو چې ښه چې دا عیسی علیه السلام یې موږ تاسې ملګری څه شو، که دی د موږ ملګری عیسی علیه السلام څه شو. چا به په داسې عنوان اختلاف کو مخ ته چې ګورې د عیسی علیه السلام ده، کالی لاس وجود هغه د موږ د ملګري ده. نو دا دوی په دا خپل دعوه کې قطعي فیصله نشي کړی، خپل هم دوی پکې شکمن دي، اختلاف کوونکي دي، خو د هغه باوجود هم دعوه دغه کوي. او ربي کریم صریح وی چې نه یې د وژلی، یقینا ما پورته کړی د طرف د اسمانو ته. وان من اهل الكتاب، نشته هیڅوک د اهل کتاب نه الا لیؤمنن به، مګرم قسم ده چې دوی به ایمان راوړي خامخا په حضرت عیسی علیه نبینا علیه الصلاة والسلام باندې قبل موته، مخکې تر مرګ دی ده. دغه اوس دوه احتماله دي. ایمان به راوړي هر یو د اهل کتابو په حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام قبل موته. هی ضمیر چا ته راجع ده؟ یا خپله د کتابي ته راجع ده. هر یهودی چې مري د ذلقدن په وخت کې خپله خطایي ورته ښکاره شي، په دې پوه شي چې عیسی علیه السلام د خدای حق پیغمبر و موږ بېادبي کړې ده، هلته بیا په وصف د نبوت ومني، خو په هغه وخت کې ایمان قبلیږي نه. د ذلقدن او د غرغرې په وخت کې ایمان چې ملایکې د عذاب ورته راشي او دته د توبې خبرې شروع کړي، بیا ایمان نه قبلیږي. نو هیڅ د اهل کتابو نشته مګر قسم ده چې دی به د خپل مرګ په وخت کې موته نه قبل موته، د ذلقدن په وخت کې د خپل مرګ نه مخکې به په عیسی علیه السلام ایمان راوړي، خو الله یې نه قبلوي. دومه معنا دا ده چې دوی به ایمان راوړي په حضرت عیسی علیه السلام قبل موته، مخکې تر مرګ د عیسی علیه السلام. دا به بیا آخر وخت اشاره وي چې عیسی علیه نبینا علیه السلام په آخر وخت کې حدیث مبارک ته راکوزیږي به او د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دین په دغه قرآن عظیم شان به فیصلې کوي په خلکو کې. دی به د نبی علیه السلام د امتي عالم په صفت باندې وي، نه د نوي نبي په صفت باندې. دی خلکو ته اسلام ته دعوت ورکوي، یا به ایمان قبلیږي یا به مرداري، یهودیات، نصرانیات، بل هیڅ عقیده نه پرېږدي نه قبلي. نو په هغه وخت کې به اوس خو دوی وایي چې موږ وژلی ده، خو دغه د یهودو نسل به موجود وي چې دی به بیا راکوزیږي. هغه وخت کې به بیا ډېر ایمان په راوړي. کوم چې نه یې مني هغه خو بیا وژني، هلته به ایمان بیا په راوړي. اوس خو یې نه مني. ویوم القیامة یکون علیهم شهیدا، او په ورځ د قیامت به دغه حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام په دوی باندې شاهد وي، په ټولو اهل کتابو به شاهد وي. په ضرر باندې په دوی باندې به شاهد وي. د یهودو باندې به دا شاهدي ورکوي چې العیاذ بالله دغو د ما په شان کې دا بې ادبي کړې وه چې زه یې ارامونه بللم، د ما د رسالت د وصف نه انکار کړی و. او د نصاراو باندې به شاهدي ورکوي چې العیاذ بالله دغه بدبختانو زه د خدای زوی بللم، ما د شان نه مخالفت کړی. ګورې خو یو هم نه مني. حضرت علی کرم الله وجهه وی د ما د په خدای قسم وي چې ما ته نبی علیه السلام دا حدیث ویلی و، دروغ نه ویایم، چې ما ته ویلي چې تا شان د حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام ده. څوک به د په محبت کې کافران کیږي او څوک به د په مخالفت کې کافران کیږي. خوارجو بدبختانو د ده سره د جهادو اعلانونه وکړه، او روافظو اوس هم که سرونه په خلاص کو د دې عقیدې وګورو، کتابونه یې وګورو. حلولیه قائل دی په دې باندې چې الله تعالی العیاذ بالله حلول کړی په جبرائیل علیه السلام کې، جبرائیل علیه السلام په نبی علیه السلام کې، نبی علیه السلام په حضرت علی کرم الله وجهه کې. او هغه یو کې باید دګره چې د دې کوم امامان 12 مني، یو په بل کې حلول کړی د نو ار یو د خدای مقام ته رسي. د عبد الله ابن سبا چې اول د دې ډله ښکاره کېده، هغه خو په ښکاره خپل اتباع را روان کړي د کوفه کې د حضرت علی کرم الله وجهه د دارالخلافه نه دی باندې مظاهره کې جلوسونه دي او وایي چې علی دی موږ خدای ده. حضرت علی کرم الله وجهه ته خادم راغی، باندې داسې ډله د دا نارې وایي. حضرت علی کرم الله وجهه وروت، ته وایې دا ته دی موږ خدای،
او بدبختانو زه د خدای بنده یم، زه خدای نه یم، تاسې غوندې یو انسان یم، هغه د ما هم خالق ده، د تاسې هم خالق ده. دا عقیده پرېږدي کنې سخته سزا به درکړم. سبا ته بیا راغله په دغه عقیده باندې نه یې پرېږدي. نو دوی ویلې قمبر ته چې اوس کندې وباسه ورونه لکه اصحاب الاخدود چې مخکې تېر شوي دي. کډي یې ورته ویسته، لرګیو نه یې ډک کړه، ورونه یې ورکړه. د عبدالله ابن سبا دا مشر یې وتښتېدو، دا نورې راوینې په اور کې وسوه چې ما خدای بولی نو خدای داسې کافر ته بیا سزا په اور ورکوي. چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه بخاري شریف کې دا واقع راځي چې خبر شو، نو هغه ویل که زه وای وژلې به مې و خو په اور به مې نه وسوي، ځکه په اور سزا لایق د شان د الله تعالی سره ده. اما جواز معلومیږي حضرت علي صاحب سوي دي، حضرت خالد ابن ولید نفر سوي دي. نو غرض مې دا ده چې دا افراط و تفریط په دین کې نه د قبولیوم. که بې ادبي د چا د شان سره کویم او هغه شی ذات معظم وي محترم وي هم خدای پاک په ناراضه کېږي. که په محبت کې تر حد نه اوړې، یو وخت کې د ناپوهي د وجې نه یو څوک راغلی و ما ته هلته اوم ډاکټر د یو خلیفه صاحب مرید و. نو په دا مریدي په هغه کې ما سره خبرې کې اول ور ملاقات و. نو اظهار اوس د محبت کوي چې تاسو مې ډېره مینه و راتګ مې ډېر هغه و، خدای پاک اوس موقع پیدا کړه. نو دی بیا څه وایي؟ وایي دا د اولیاو واقعات چې زه ګورم، دا چې زه ګورم زه ویم چې د ولی مقام به تر نبي هم جګ وي. نو مالې بدبخته خو علم نه لري، خو ګولۍ دې خرڅوه په دغه کې څه کوي چې ولی تر نبي هم جګ وي؟ ولی څه کوي چې هغه بهترین د تابعینو اویس قرني ده، لوی بزرګ په تابعینو کې چې اویس قرني ده، د ادنا صحابي مقام ته نشي رسېدلی. ګورې لکه زوی پلار مقام دی چې بهترین د تابعینو چې هغه لوی بزرګ د په تابعینو کې د ادنا صحابي مقام ته نشي رسېدی، بیا به د نبي علیه السلام مقام ته څنګه څوک رسېږي؟ خو ځکه چې شمع از پی علم باید گداخت که بې علم نتوان خدا را شناخت. د علم په حاصلولو کې سړی باید ځان ویلی کړي. بې علم خدای نه پیژندی کېږي، رسول نه پیژندی کېږي، کتاب نه پیژندی کېږي، ولی نه پیژندی کېږي، ځان نه پیژندی کېږي. نو افراط و تفریط به نه. الله تعالی وی ایمان به راوړي خو هغه ایمان خو د هغه وخت کې بیا قبلیږي نه، او په ورځ د قیامت په دواړو ډلو باندې چې یهودي که نصاره د عیسی علیه السلام به په شاهدي ورکوي. اوس هغه ځای چې مخکې وویلې دوی وعدې ماتې کړې، د دوی د کفر، د دوی د قتل د انبیاو د وجې نه، د بېادبو خبرو د وجې نه، او د بیبي مریم په شان کې بهتان ویلو د وجې نه، د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې د بېادبي د وجې نه دوی ته سزا ورکړه شوه. یوه سزا یې اوس دنیوي ذکر کېږي. فبظلم من الذین هادو، په سبب د ظلم د هغه خلکو نه چې یهودیانو، حرمنا علیهم، ما حرام کړه په دوی باندې طیبات پاک شیان احلت لهم چې مخکې ورته حلالو. دا رزق تنګي مې په دنیا کې په راوسته، حلال شیان مې په حرام کړه، ولې دوی دومره بې ادبه یې کړې؟ خدای مې دې وساتي چې یو څوک چاته میلمستیا وکړي په ډېر ناز یې ونازوي، او هغه عین د میلمستیا په حال کې د مالک د کور د وړاندې د شیانو د هغه نعمتو بې حرمتي کوي. دا اوس وریجې دي چې د پخې کړي دي، دا اوس غوښه ده چې د پخې کړي دي، د کور چښتن دا نه چې بل وخت کې به میلمنه کړي چې داسې لږ څه خوښ کړي د کور چښتن یې په هغه ساعت به یې جي کړي که نه چې وځه بدبخته ما تا ته دومره خوارۍ کړي. خو الله ډېر رحیم ذات ده، ډېر کریم ذات ده. 80 کاله په کفر کې تیر کړي په مځکه یې نه باسي، دنیا کې ژوند ورکوي، عذاب ځای نه را روان دي وروسته. فبظلم من الذين هادوا حرمنا ما حرام کړه علیهم په دې باندې طیبات پاک شیان احلت چې حلال لهم دی لره، وبصدهم عن سبیل الله کثیره، او په سبب د منې کولو د دوی د لارې د خدای پاک نه د ډېرو خلکو د دغه وجې نه مې په دې باندې حرام کړه. دوه، یو وارې خپله کفر کړی، بل د کفر سبب ګرځېدلی، بل په عمل کې واخذهم الربا، د خوړلو د دوی د وجې نه، د اخیستلو د وجې نه، د سودخوري هم کوله چې د خلکو نه یې ګټې په روپۍ اخیستې. او حال ده وقد نهوا عنه، دوی منې شوي وو د سود نه، دوی بیا هم په حرمت خبر هم وو چې خبر نه وي هلته خو یو سړی دین نه وي، حکم نه وي نازل، اخو معذور وي، منې شوي وو خبر هم وو، د دغه د وجې نه په دې عذاب راغی. بل واکلهم اموال الناس،
بل له وجې د خوړلو د دوی مالو د خلکو لره بالباطل په باطله طریقه د خلکو نه رشوتونه خوړل اخیسته غلطې فیصلې ورته کولې په غلا په غصب په نهب لوټماري په قسمو طریقو باندې د خلکو مالونه اخیسته خوړی د دغې وجې نه علاوه حلال شیان مې په دې باندې حرام کړ یو ځای کې په موټر کې سپور یم نه پوهېږم چې دستاربندي مې کړې وه که مې نه وه کړې طالب وم د دورې کال مې و ما نه مخکې سیټ کې 2 نفره ناست دي نو په خپل منځ کې غږېږي د لارې د ملګرتیا تعارف ځایونه ښیي دا یو په پولیسو کې ده پولیسو کار کوي دا بل دغه شی دی دا بلیک نه یي دا قاچاقبري چې کوي نو خو دواړه سره ورغله داسې خلک دي چې زه په دغه باندې خپل کور ګزاره برابروم بل نو دا پولیس ورته ویي دوی خو په دا پاټکو کې خلکو نه ډېر شیان اخلي دا ورته دا بل ورته تنخوا دې څومره ده دا ورته تنخوا خو مې نه پوهېږم په هغه وخت کې چې 10,000 یاد کړه 60,000 یاد کړه دومره مې تنخوا ده خو د میاشتې یو 80,000 جوړېږي 80,000 جوړېږي بیا څه ویي وایي یو داسې بدبخته مور مې ده دی ویي داسې بدبخته مور مې ده دا د عبرت لپاره دا خبرې ما یاد ساتي زه دا شیان نه ویروم چې دا خلک یې واوري دغه خلک هم واوري چې دا د باندې خلک دي چې داسې لیبې ونه کړي وایي یو بدبخته مور مې ده زه روپۍ راوړم کور ته دا وایي چې دا رشوت مه خوره دا حرام مه خوره نو ښېراوې کوي هغه وایي یو وارې مې ښځه ولوېده پښه یې ماته شوه 2,00,000 روپۍ رانه په لاړې بل وارې مې بیا څه روپۍ پیدا کړې بیا مې زوی د پامه راولوېده 2,000 روپۍ په لاړې وایي بدبخته مور مې ده وایي سپېره خوله یې ده ښېرا وایي چې دا مه خوره اوس د خدای پاک ګرفت ته نه ګوري مور هم خدای پاک ورته کړی د مور ته هم بدبختي چې د حرامو نه یې راګرځئ دغه رشوتخواره به نشي ماړه او غټه تجربه بله زه درته بیان کړم دغه مستریان نه دي چې دا کورونه خلکو ته جوړوي په دا کار کې ډېره دوکابازي کوي د اول وخت نه مستري ده تر سپینې ګیرې مستري خو یې دوی یوه نه دوه کېږي دا سودخواره دي که دا غله دي که دا رشوتخواره دي عالم نن سبا په دور کې چې روپۍ بیخي ډېرې دي د ښه عالم تنخوا څومره ده دلته د دغه ځای په وطن په اصلاح تاسې خبرې څو افغانۍ هغه ښه تنخوا څومره ده د یو ملا ښه 8,000 روپۍ 8,000 کلدارې 4,000 افغانۍ په 4,000 افغانۍ خدای پاک د دوی د کور ګزاره برابروي دا پروفیسران څومره تنخوا اخلي 8,000 9,000 تنخوا اخلي خو میاشتې ته نه رسیږي ولې خدای یو طرف ته ښځه په مقرره کړې ده لکه لړم په سر یې ووایي ټک ما ته دا جوړه وکړه ما ته دا شی وکړه ما ته دا شی وکړه ما ته دا شی وکړه لور په ده مسلطه ده زوی په ده مسلط ده ښځه په ده مسلطه ده چې میاشت پوره کېږي ده 80,000 نور قرضه کړي بیا خاندي په علماو پورې دغه ژوند د خندا ده چې په عزت ژوند تېروي چاته سوال او احتیاج نه کوي ښځه یې د باندې نه ګرځي اولاد په عزت کې ده ښځه او لورې هر څه په عزت کې ده او که دغه هغه ده چې 18 لکه د تنخوا وي 18 لکه خو 18 لکه د اشنایان وي د ده د دغې دا دوی ورته عزت دا چې خدای ته سړی تابع شي الله تعالی خدای پاک ډېر رحیم ذات ته په برکت ورته پیدا کوي په کم شي کې برکت پیدا کوي کشتم خلیفه مبارک ته الله جنت الفردوس نصیب کړي یو وخت کې چاته ویلي و ډېر مخکې د یو زوی اوس الحمدلله مولوي ده هلته کشر و ډېر کنکای ویم دا یو زوی وایي ګورئ خو د عوامو ته د عبرت دپاره ویلی چې اما زوی مریض شي زه ورشم دواخانې ته هغه یې ګولۍ نوم یم نه ده زده ورته ویې چې ادې پشې ای پشې عکس چې په چې ادې پشې ګولۍ راکړه په 15 روپۍ پاکټ خدای پکې ورسره جوړ کړي په 15 روپۍ پاکټ هغه خدای پاک ورسره جوړ کړي اما په څنګ کې موړ سړی ده د هغه د زوی چې ته به شي هغه غټ ډاکټر ته ویلي چې په هغه 500 روپۍ خو صرف پیس وي په هغه وختو کې بیا 2,500 روپۍ یوه نسخه ورته ولیکي هغه خدای د یغ سره نه جوړي دا د ما د 500 روپۍ سره جوړ کړي خو دغه معنا یې دا ده چې مشکلات خدای پاک په ابتلاو کې نه واقع کوي د ډېرو مشکلاتو نه الله ساتي په کم شي باندې بې عزتي خدای پاک
برکت چې پیدا شو نو دغه معنا د بې برکتي چې حرام خوري بې برکتي پیدا کېږي بې ځایه دعوې به یې په رشوتو به ذاتي روپۍ ورکوې په مرکو کې به خلکو مرکچیانو ته روپۍ ورکوې پلانکی ده او پلانکی ده دا پیسونه ذاتي نه پوره کېږي واعتدنا للکافرین منهم ما تیار کړي و د کافرانو د دوی دپاره عذابا علیم عذاب دردناک لکن الراسخون فی العلم منهم مخکې بار بار ویلې ټول قوم ته به سړی غلط نسبت نه کوي ځکه ښه خلک پکې موجود دي په هغه الله ناراضه کېږي د یهودو قباحت شروع شي بیرته رب کریم هغه خپل دوستان داسې نه چې په زړه کې ګیلمن شي بیا د هغو استثنا وکړي د هغو صفت ذکر کړي چې یو څو کسان خو پکې مسلمان دي یو څو کسان چې مسلمان دي د هغو خدای پاک د مسلمان د دلجویي کوي نو وی لکن راسخون فی العلم منهم لکن هغه کسان چې پاخه دي په علم کې د دوی نه د یهودو نه والمؤمنون او هغه کسان چې هغه ایمان لرونکي دي د دوی یؤمنون بما انزل الیک څه معنا دا یهود اکثره د دغه وخت په خپل دین پاتې نه ونه مؤمنین ونه په مخکینی یهودیت هم نه مؤمنین خو تعریف و خو چې څوک پاخه په علم کې و په خپل تورات چې ایمان و خو تورات دا ورته چې قرآن حق کتاب ده موسی علیه السلام دا ورته ویلي دي چې آخر زمانې پیغمبر حق پیغمبر ده نو هغه مخکې نه تیار په بصیرت وي چې څنګه یې ولیدو نبي علیه السلام دې به هغه ایمان راوړ لیکن هغه راسخین په العلم دي دی هغه مؤمنین دي چې په یهودیت صحیح باندې عقیده و یؤمنون هغه ایمان راوړي بما انزل الیک په هغه کتاب چې تا ته نازل شوی وما انزل من قبلک او په هغه کتاب باندې چې هغه مخکې تر تا نازل شوی والمقیمین الصلاة او هغه کسان چې صحیح ادا کوونکي د لمانځه لره والمؤتون الزکاة او صحیح ادا کوونکي د زکاتو لره والمؤمنون بالله والیوم الاخر او ایمان لرونکي دي په الله تعالی او په ورځ د آخرت باندې دغه سره بیا څه کېږي هلته ویلې واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما د کافرانو دپاره سخت عذاب ده خو هغه د دوی چې ښه مؤمنین دي لمونځګزاره زکات ورکوونکي په الله او په آخرت ایمان درلودونکي اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما دغو ته به بیا غټ اجر ورکو یغو ته غټ عذاب چې کافران دي دی او دا چې کوم مؤمنین دي دغه دپاره بیا غټ اجر عظیم جنت رضا لقا دیدار دی الله تعالی انا اوحینا الیک بشک موږ وحی کړی د تا ته ای د ما حبیب پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خطاب ده کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده لکه څنګه چې وحی کړی و موږ نوح علیه الصلاة والسلام او نور انبیاو ته وروسته تر نوح علیه السلام لکه هود علیه السلام صالح علیه السلام لوط علیه السلام شعیب علیه السلام نور انبیا و اوحینا الی ابراهیم وحی کړی و موږ ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق علیه السلام ته و یعقوب علیه السلام ته والاسباط او اولادی د یعقوب علیه السلام ته چې په بني اسرائیلو کې ډېر په زرګونو انبیا تیر شوي دي و عیسی علیه السلام ته و ایوب علیه السلام ته و یونس علیه السلام ته و هارون علیه السلام ته و سلیمان علیه السلام ته و آتینا داود زبورا او موږ ورکړی و حضرت داود علی نبینا علیه الصلاة والسلام ته زبور یهودو بدبختانو کله به داسې بې ادبي وکړه هیڅ انسان ته خدای پاک کتاب نه ده ورکړی د ټولو نه چې لږ به سپین واورېده په طبیعت په خلاف شو هیڅ انسان ته خدای پاک کتاب نه ده ورکړی پیغمبر نه ده دا دروغ دي الله وی ولې دروغ دي هغه مخکې انبیا چې هدی منل هغو ټولو ته هغو ته مې هم وحی کړی وه تا ته مې هم دغسې وحی کړی ورسولا څه انبیا خو ذکر شوه ګورئ دا د ایمان تفصیلي اجزا دي چې د کوم نبی نوم په قرآن کې ذکر وي په هغه به تفصیلي ایمان راوړي آدم علیه السلام نبی ده که شک کې وکړي کافر ده سړی نوح علیه السلام نبی ده ګورې نوم یې واخیستی شو په قرآن ثابت شو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام عیسی علیه السلام ایوب علیه السلام یونس علیه السلام هارون علیه السلام سلیمان علیه السلام داود علیه السلام په دغه ځای کې دغه ذکر شو خو نورو ځای کې خو د نورو انبیاو نومونه هم دي مجموعه تقریبا 26 انبیاو نومونه په قرآن کې ذکر دي په دغو به په هر یو علیحده ایمان راوړي ورسولا او داسې رسولان ما وحی ورته کړی و قد قصصناهم علیکه چې ما یې د هغو قصې کړي دي په تا باندې من قبل پخوا ورسولا او داسې رسولانو ته مې هم وحی کړی و لم نقصصهم علیکه چې د هغو قصې مې نه دي درته ذکر کړي وکلم الله موسی تکلیما خبرې کړي دي الله تعالی د موسی علیه السلام سره په خبرو کولو سره دغه ځای نه یو بله عقیده ثابته شوه
دا چې په ټولو انبیاو باندې چې څومره خدای پاک مقرر کړي دي په یغو د موږ نه تفصیلي ایمان الله نه غواړي چا یو څو په نامه راته ذکر دي په خو تفصیلي ایمان په دا نور اجمالی ولې الله موږ پوه کړو ټولو انبیاو بیان درته کړی نه ده منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص خو چې د ټولو بیان الله کړی نه نو موږ په خپل عقل بیا نبی معلوموي شو موږ به صرف اجمالی عقیده لرو چې کوم څوک چې الله نبی کړی هغه حق ده حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابي مبارک پوښتنه کوي انبیا څومره دي دی ورته 1,40,000 رسولان کې څومره دي 314 اوس دغه حدیث مبارک په تقاضا دومره خو به موږ یو چې 1,40,000 انبیا دي وایي تعین دي دغه نه در راباندې ضرور ځکه علما دي ته کم او زیات دغه آیات ګوري ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص خدای سعودي رسولانو نمونه ټول موږ ته ذکر دي چې هغه ذکر دي په یو به ایمان تفصیلی وي دغه موږ یو کتاب شمس الضحى في مسائل النساء د دې ښځو مسائل په پښتو ژبه دغه ممکن لیکلي دي په هغه کې ابتداء دغه د امنت بالله تشریح تقریبا 6 مخه کوو مخه صرف د امنت بالله تشریح ده دا ډیر ضرور ده د ټولو هغه شیانو چې ایمان په موږ باندې تفصیلی ده هغه تفصیلی کې ذکر شوی دي د قیامت علامې وړې علامې غټې علامې چې څومره دي د انبیاو چې څومره نمونه ذکر شوي کتابونه چې څومره نمونه ذکر شوي دي په چا نازل شوي دي هغه چې تفصیلي دي تفصیلي ذکر دي چې اجمالي دي هغه د خپل عقیدې بیان تفصیلي دا خو ښځه باندې هم ضرور ده په نر باندې اول فرض ایمان ده اول فرض او دا عذر نه ده تر غاټه ګیرې زه دا کله کله دورې طالبانو نه پوښتنه وکړم عقایدو کې م څه ویلي دي غلی شي څوک یې شرقاید هم تر کوم ځای ویلی عذاب قبر تر عذاب قبر پورې د عقیدې مسلې شته پکې په عقایدو نه خبر چې ښه زموږ عقیده څه ده د اهل سنت والجماعت عقیده چې د عذاب قبر نه خو بعد اکثر عقاید ذکر کیږي هغه اکثر ځای کې نن سبا خدلیوارم د زر چې ملایان شو هغه وی نه ابو المنتهی دی ویلی په دا کنه کې نه نور ظلام دی ویلی ده نه فقه اکبر دی ویلی ده نه عقیدة الطحاوی دی ویلی ده نه منډې دي په عقیده باندې تر ملایي ورسېږي په عقیده نشي خبر عوام خو د خدای وبخي دا خو ختم دي د عوام چې سم علماو سره وخت نه کې تیر ایمان نه ده زده او چې ورته ویې چې ته د ایمان بیان وکړه چې نه یې زده ښځه په طلاقه کېږي د پیغمبر علیه السلام نوم یې نه زده اما هلته د میلاد شریف جلسه موږ وکړه نو هلته خو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم معجزې حالات ډېر ښه بیانېږي علما ډېر ښه بیانوي د دورې ملګری جلسه چې تېره شوه چوټي وه چوټي نه بعد چې راغی بیا یوه ورځ ما ته وی صاحب یو ورځ یو جمعې شپه زموږ قوم ته راسره تللی وه زموږ د ځای نه تقریبا یو 2.5 غنټې 3 غنټې د موټر مزل و یغ ځای ته یو وار یې ویلې بل وار یې ویلې چې راسره تللی وه ما ورته ویلې خو دا ستړی خو ته وینې خو دوره دا ټوله ورځ سبقونه یې بیا تر پنجشنبې په ورځ هم سبق ووایه بیا دغه کې نه 2-3 غنټې مزل کوه بیا بیرته راځه هغه ته سبا سبق ته زیاتې سترګې راډکې شوې وایي زموږ قوم تباه ده زه چې دغه همدکې نه لاړم دا د شاید باید موږ تاسو ټول پام شي دغه شي ته وایي چې لاړم په کلي کې مې بیان وکړو د حضرت پیغمبر علیه السلام څه معجزې مې بیان کړې خو دلته مې واورېدې د علماو نه څه معجزې مې بیان کړې چې کله مړۍ ته لاړو وایي د ماما مشر سړی ده وایي راته ویلې خوریې دا سړی څوک چې تا یې خبرې کړې دا چیرې ده وایي د موږ داسې خلک دي دغه کوچیان ورونه چې د ما سره سبقونه ویایي اکثره وخت زه دا ورته یم اوس خو د جهاد مرحله خدای خو دې بیا دواري مشکلات نه پېښوي مخکې خو طالبانو جذبه د جهاد سره ډېره وه ما به ورته ویلې تر دغه نه تاسو ته دا ډېر ضرور ده چې په کوچیانو کې د علم خدمت وکړئ دا کوچی طالب و د ایمان نه دي خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي خبر مؤمن ورته ویل کېږي بیا چې خپل پیغمبر نه پېژني مؤمن ورته ویل کېږي تاسو خو لږ دا کوچیانو طرفو ته لاړ شئ دا ادیاتو ته لاړ شئ لږ پوښتنه خو د چا نه وکئ په دغه عوامو پورې زړه خوړل پکار ده چې هره جمعه باید په جمعه کې کم از کم موږ خو هغه ځای کې چې د جمعې لمونځ بیان وي چې جمعې لمونځ نه یې ذاتي ملایان بیانونه نه کوي
کم از کم په جمعه کې خو یو ورځ د خپل کلي ته امامت خو اکثره د ملایانو وي چې یوه جمعې کې خو یو بیان خو باید ورته وشي او دا بیان صرف سیاسي کیسې نقلونه نه داسې په عقایدو د ایمان مسائل ورته بیان شي د لمانځه ورته بیان شي د اوداسه ورته بیان شي د غسل ورته بیان شي داسې احکام ټول ورته بیان شي چې په زده یې کړي دلته یو کنکۍ رساله بله پښتو مخکې د موږ مولوي صاحب کړې مرتبه کړې ده د هر څه مسلې فرض واجب سنت مستحب احکام په پښتو ژبه یې پکې لیکلي دي رساله ضیایه هلته چې چا به واخیسته بیا یې ډېرې وړې کلي ته یې وړې د جوماتو امامانو ته به موږ دا ویلې دا موږ سره چې څوک متعلق خو چې کوشش وکړي د کلي په هلکانو یې ووایي دا پښتو ده خو په کلیواله دا شرط کوي چې بیګا بیګا په د هلک باندې دا در تېروئ چې د ښځو مزده شي د لورانو مزده شي په کور کې زوی نه نیت شي در وښوه په عربي باندې خو څوک نه پوهېږي هغه یې نه زده کېږي خو دا خو عملي شی دی خو موږ مکتبو پوښتنه بیګا کوو د اکثره خلک چې د دې تعلیم والا دي د انګریزي پوښتنې پسې کوي د حساب پوښتنه کوي کتابچې یې پسې ګوري دا د خانګي وظیفې چې ورکړي هغه یې پسې ګوري خو دا پوښتنه نه کوي چې ملا صاحب چې در وښوه نو دا د موږ د ایمان جز ده چې په ټولو انبیاو ایمان اجمالا فرض ده بیا تفصیلي په هغو باندې فرض ده چې چا نومونه ذکر شوي وي رسولا او لیږلي دي موږ رسولان مبشرین چې زیری ورکوونکي د مؤمنانو ته په جنت باندې و منذرین او ویره ورکوونکي د کفارو ته په جهنم باندې د څه دپاره ربی کریم حکمت ذکر کوي لئلا یکون للناس علی الله حجه د دې دپاره چې نه وي د خلکو په الله تعالی باندې څه دلیل څه معنی عذر او بانه که خدای متعال ټول خلک جهنم ته داخل کی ظلم نه د عدل ده ګوري خود بیا هغه عادل ذات په عدل اکتفا نه ده رحم معامله ده ریګل د انبیاو رحم ده د کتابو نازلول رحم ده د علماو پیدا کول رحم ده چې بیا په قیامت کې څوک د عذر نه راته وي چې ما اتانا من نذیر خدای موږ ته خو څوک راغلی نه موږ خبر نه و چې دا بې عذر نه دي دغه دپاره مې انبیا رالیږلي دي مسلمان په جنت خبر کې زیری ورکي او کفارو ته د جهنم نه ویره ورکي علی الله حجة بعد رسول وکان الله عزیزا حکیما د خدای په غالب او حکیم ذات دی د تا نبوت نه مني چې خدای پاک پر نبی چا باندې کتاب نه د نازل کړی الله د تا نبوت مني شاهدي الله به ورکوي د تا په نبوت هغه تر هغه نه لویه شاهدي نشته لکن الله یشهد لیکن الله تعالی شاهدي ورکوي اظهار کوي بما په هغه څه باندې انزل الیک چې نازل کړی د تا ته انزله بعلمه نازل کړی د الله تعالی دغه قرآن عظیم شان دا معجز کلام په تا باندې په علم خپل سره د پټو سترګو خبره نه ده چې الله علم نه لري چې په دغه کې چې لیکلي دي درې کو دا نازل کړی د تا ته بعلمه هغه په ټولو مصالحو د مخلوق باندې خبر ده په ټولو ضروریاتو خبر ده د خپل علم موافق د انسان دپاره تر دغه نه بهترینه لار د کامیابۍ شته نه چې دا کوم په قرآن عظیم شان کې ذکر دي نو دا یې درکړی والملائکة یشهدون او ملائکه هم شهیدي ورکوي د تا په نبوت باندې وکفا بالله شهیدا بس د الله تعالی په شاهدي باندې چې د هغه د تا شاهدي د تا په نبوت ورکوي که ټوله دنیا دې نه مني هم که ټوله دې نه مني ته یې نبي ته د ما رسول یې ته د خلکو نه په انکار او په بېادبۍ باندې خفه کېږه مه ګیلې مه کوه ان الذین کفروا بېشکه هغه کسان چې کافران شوي دي د نبي علیه السلام نبوت نه مني وصدوا عن سبیل الله او نور خلک هم منې کوي اړې د خدای د لارې نه قد ضلوا ضلالا بعیدا دغه خلک ګمراه شوي دي په ګمراهي ډېره لرې د حق نه ان الذین کفروا بېشکه هغه کسان چې کافران شوي دي وظلموا او ظلم یې کړی د په خپلو ځانو باندې لم یکن الله لیغفر لهم نه ده چې الله دوی ته مغفرت وکړي چې په کفر کې مړ شو بیا یې نه بخي الله ولا لیهدیهم او نو پس له مرګ نه دوی ته هدایت کوي طریقا د لارې چې ورښیي نو کومه لار ورښیي الا طریق جهنم د جهنم لار ورښیي ذاتي خالدین همیشه به یې په دغه جهنم کې ابدا تر همیشه پورې فهدوهم الى صراط الجحیم نه نه یې باسئ ورې ولئ جهنم ته
وکانه ذلک علی الله یسیره دا دغه د دوی کافران چې په کفر مړه شي د دوی جهنم ته برابرول دا الله باندې ډیر اسانه ده. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول، ای خلکو په تحقیق سره راغلی د تاسو ته رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بالحق په حق سره من ربکم له جانب د رب د تاسو نه، فآمنوا ایمان راوړئ، وقصدوا خیر لکم پیل وسره مقدر کې تاسو قصد وکړئ د هغه شي چې د تاسو لپاره خیر ده، ایمان د تاسو لپاره خیر ده. وان تکفروا او که بالفرض که تاسو کافران شوي، فإن لله ما فی السماوات والارض، الله لره هغه شیان دي چې په اسمانو کې دي او هغه چې په مځکه کې دي. د تاسو ایمان د تاسو بندګي ته څه ضرورت شته نه، دغه وجه نه دعوت نه درکوي چې درته مجبوره ده. الله د ټولې دنیا او د آخرت د ټولو مالک ده. وکان الله علیما حکیما، دا الله تعالی عالم په ټولو امورو باندې او حکیم د تدبیر والا ده، حکمتو والا ده. یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد. اهل کتاب یهود و نصارا د حضرت عیسی علیه السلام قسم چې اوس مخکې وکړه په بېادبي او په محبت کې دواړه طرفه ګمراه شوي دي. الله دواړه ته وایي تر حد نه تجاوز مه کوئ. چې الله تعالی حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام مقام موږ ته داسې پېژندلی چې په کلمه د کون پیدا ده، مور یې بیبي مریم ده، د الله بنده ده، د الله رسول ده، بس په دغه یې وپېژنئ. مه تر حد تجاوز کوئ چې د ده د رسالت نه انکار کوئ، بېادبي کوئ، العیاذ بالله ولد زنا یې بولئ. او ما تر دغه نه تجاوز کوئ چې د بندګي نه یې باسئ، خدایي مقام ته یې رسوئ، د خدای پاک سره یې شریک کوئ، دریم خدای بولئ یا د خدای زوی بولئ. دا داسې مه کوئ. یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب و یهود یې که نصارا یې، لا تغلو فی دینکم، تجاوز مه کوئ تاسې په دین خپل کې د خپل حد نه. ولا تقولوا علی الله الا الحق، مه ویایئ تاسې په الله تعالی مګر همغه حق او رښتیا ویل کې چې الله په تورات کې او په انجیل کې کوم نازل کړي دي هغه بیانوئ. اول په یهودو رد ده. انما المسیح، بېشکه دغه مبارک عیسی چې نوم یې عیسی ده ابن مریم چې زوی د بیبي مریم ده، رسول الله، دا د الله رسول ده. وکلمته القاها الی مریم، کلمه د الله ده چې القا یې کړې د بیبي مریم ته، یعنی په کلمه د کون پیدا ده. ظاهري عالم الاسباب خلاف ده، پلار نزدېکت نه ده ورسره کړی. و روح او روح ده چې صادر ده منه د الله د طرف نه، داسې نه چې جز ده د الله نه. دا روح چې ظاهره پلار او ښځه جما وکړي اولاد تر پیدا شي، نو ظاهري سبب په لحاظ لکه دا روح د اولاد چې د پلار نه پیدا شوی وي، نه ظاهري سبب یې نشته. روح منه، روح ده چې ناشده من الله، پیدا ده د الله تعالی د لوري نه پیدا ده. فآمنوا بالله ورسوله، ایمان راوړئ په الله تعالی او په ټولو رسولانو د الله تعالی باندې. د عیسی علیه السلام د رسالت نه انکار مه کوئ. بل طرف ته نصارا، تاسې بدبختو تر حد نه تجاوز مه کوئ. ولا تقولوا ثلاثة، داسې مه وایئ چې خدایان درې دي. دوی به ویل دوی ډلې ډلې وې، دا یوې ډلې به ویلې چې د خدایان درې دي، یو الله تعالی ده، یو بیبي مریم ده، یو حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام ده. او چا خو به بعین خدایي په ده کې منحصره کوله، انما الله هو عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم نه ده مګر خدای دی ده، بل خدای شته نه. چا به بیا داسې ویلې؟ نه، تسلیس باندې عقیده مه لرئ. انتهو، ځان منې کوئ د دریوالي نه. واقصدوا خیر لکم، تاسې قصد وکئ د هغه څه چې خیر ده د تاسې دپاره، چې هغه عقیده د توحید ده. واختاروا خیر لکم، ځان ته غوره کوئ هغه خیر د ځان دپاره چې هغه عقیده د توحید ده. انما الله اله واحد، بېشکه الله تعالی چې ده معبود چې ده یو الله ده، بل معبود نشته. سبحانه ان یکون له ولد، پاکي د الله لره د دې نه چې د ده دپاره د زوی پیدا شي. زوی موی نه لري، شریک نه لري، مثل نه لري، کف نه لري.
له خاص الله لره ما هغه شیان دي فی السماوات چې په اسمانو کې دي وما فی الارض او هغه دي چې په مځکه کې دي وکفا بالله وکیلا بس د الله تعالی له وجې د کار جوړولو چې د انسان کار چې الله یې جوړوي تر دغه نه بل ښه وکیل و متصرف نشته الله د تا کارونه جوړوي. بیا نصارا و هغه د نجران چې کوم وفد راغلی و حضرت نبی علیه السلام ته ویل ته د موږ د صاحب بې ادبي کوې. څوک؟ حضرت عیسی علیه السلام. ولې ته یې د خدای بنده بولې؟ دا خو د ده د شان سره العیاذ بالله بې ادبي ده، دا خو خدای ده. الله تعالی یې دې تردید کوي. حضرت عیسی علیه السلام خپله د خدای په عبدیت فخر کوي که د دغه نه ځان ته یې پیغور بولي. تاسو وی دا د ده بې ادبي ده، د ده شان ډېر لوی ده، تاسو یې کم شمېرئ. هغه شان د فخر ده چې د عبدیت مقام ده. عیسی علیه السلام په دغه فخر کې اوله کلمه یې څه ویلې انی عبدالله. د عبدیت د خدای نه خو نبي انکار نه کوي، پر دغه خبره خو شرمیږي نه، دا د فخر ځای ده. اصل کې خبره دا ده په ټول مخلوق کې بهترین صفت عبدیت ده، تر دغه نه ښه صفت شته نه. ولې دغه عین مقصد ده د خلقت، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تر دغه نه خو بهترین مقام شته نه. حضرت پیغمبر علیه السلام په ټولو انبیاو کې غټ مقام لري د الله تعالی په نسبت باندې، خو د ده په صفاتو مبارکو کې اکثره ځای کې د عبدیت مقام ذکر کیږي. فلما قام عبد الله د جنیاتو په واقع کې چې راځي سبحان الذي اسرا بعبده، خپل راز ته بیایي هغه د عزت په سفر کې د نبی علیه السلام په ټولو صفاتو مبارکو کې د عبدیت صفت ذکر کوي. ځکه چې عبدیت چې په ده کې څومره کمال مقام ته رسېدلی بل په هېچا کې هغه مقام نه و. عبدیت د کیفیت په لحاظ په ده باندې پوره شوی ده، د کم په لحاظ پاتې ده چې تر څو هغه د الله په علم کې څومره مسلمانان راتلونکي دي چې هغه پوره شي، نور مسلمان چې نه پیدا کېږي بیا ذات وروسته ذات خدای په قیامت راولي. لن یستنکف المسیح، شرم نه کوي حضرت عیسی علیه السلام ان یکون عبدا لله، د دې خبرې نه چې دی د الله بنده شي. تاسو وایئ چې دا د ده دپاره بې ادبي ده، منقصت ده، نه، دا خو د فخر ځای ده. ولا الملائکة المقربون، او نه شرم کوي د الله په بندگی باندې هغه ملائکې چې هغه ډېر مقرب ملائکې دي، د عرش عظیم ملائکې چې کروبیان ورته ویل کېږي، هغه هم د الله د بندگی نه شرم نه کوي بلکې هغه په دغه فخر کوي. اوس دلته یو سوال واردېږي چې عام قانون خو دا ده د بلاغت په داسې ځای کې چې سړی ذکر کوي ترقي کوي د ادنا نه اعلی ته، پلانکی راغلو حتی پلانکی هم هغه لوی بیا وروسته ذکر کوي، پلانکی دا خبره ومنله، پلانکی ومنله، حتی هغه پلانکی هم ومنله، هغه لوی وروسته ذکر کیږي. اوس د دغه ځای خو دغه د ترقۍ ځای چې وي، عیسی علیه السلام د خدای پاک د بندګي نه شرم نه کوي، اخو لیا څه کوي چې هغه ډېر عزتمن دي چې ملایکې دي هغه. اوس نو په دغه دستي سوال واردېږي، مخکې خو موږ تاسو ویلي وو چې خواص د انسانانو په خواص د ملایکو بهتر دي. دغه ځای نه خو بیا معلوم شو چې ملایکې بهتر دي، ولې خو د عیسی علیه السلام نه ترقي پورته راغله، ملایکې تر دغه نه بیا خو عزتمنې ولده شوې. نو د دغه دپاره ښه جواب اسانه چې ټولو خلکو سر په خلاص شي چې دا یو فضیلت جزئی ده، کلي نه. څه معنا؟ اوس دغه ځای ته وګوره، انسان ولو که پیغمبر وي، عیسی علیه السلامي که نبی علیه السلامي که دغه د ظاهر عالم الاسباب په لحاظ باندې دا خدای پاک ته ډېر محتاج ده که ملایکې؟ ګوره ملایکه خوراک نه کوي، چکاک نه کوي، واده ته ضرورت نه لري، اولاد یې نشته، مرض په ده باندې نه راځي، لوږ او تنده په ده باندې نه راځي، خو دغه شیان ټول الله ورکوي که نه. نو ګوره بنابر ظاهر دای مستغني بلل کېږي که نه بلل کېږي؟ اما انسان خوراک ته، چکاک ته، پوښاک ته، واده ته، اولاد ته، مرض لري، شفا ته، دا ټولو ته الله ته محتاج ده که نه ده محتاج؟ نو عیسی علیه السلام به ولې شرم کوي چې هغه په دغه وصف کې چې د استغنا کیفیت ته ملائکې چې ډېر انسان نه پورته دي په دغه حیثیت فضیلت جزئی په دغه حیثیت چې پورته دي هغه هم شرم نه کوي.
یو سړی چې همیش د چا په دربار کې اوسیږي هغه کومکونه ورسره کوي، خیراتونه ورکوي، د ده د کور مشکلات حل کوي، هغه به د هغه سړي ډېر قدر کوي. که یو سړی په ټول عمر د ده 1 روپۍ ته هم حاجت نه لري. اوس نو چې هغه ښه سړی دغه څوک چې ده ته په ټوله زندگی کې 1 روپۍ ته هم نه د محتاج، دغه یې ومني، د ده ادب کوي، هغه چا باندې چې انعامات ډېر کوي، که هغه یې نه کوي ټول خلک هغه ملامتوي که نه ملامتوي، پلانکی هم ګوره د ده ادب کوي، پلانکی سره له دې نه په ټول عمر 1 روپۍ هم نه ده ورکړې، ته په تا باندې څومره احسانات دي، دا ته ولې بې ادبي ورسره کوي؟ تا سره خو ډېرې ښېګړې دي. دا یو فضیلت جزئی ده. فضیلت کلي انبیاو ته خدای پاک ورکړی ده. په چا باندې؟ په ملایکو باندې. بیا خواست انسانانو هغه یې بهتره پیدا کړي تر خواست ملایکو نه هم. خدا فضیلت جزئی خو ځان ته خبروي، هغه یو جزئی شی وي. ومن یستنکف عن عبادته ویستکبر، ملائکه انبیا د الله د عبادت نه شرم نه کوي، که څوک وکوي د هغه انجام به بیا څه وي. ومن یستنکف، څوک چې شرم وبولي د ځان دپاره، شرم وګڼي، عن لویي وکړي، استنکاف وکړي، نفرت وکړي، عن عبادته د عبادت رب خپل نه، ویستکبر لویي وکړي، فسیحشرهم الیه جمیعا، زر د راټول به کړي دی خپل طرف ته الله تعالی ټول په ورځ د قیامت، بیا به نو جهنم کې عذاب ورکړي. اوس نو فیصله به هلته وي. فاما الذین آمنوا، الله خو به ورټول کړي قیامت، بیا به څه کوي؟ فاما الذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان راوړی، وعملوا الصالحات، او نیک عملونه یې کړي، فیوفیهم اجورهم، پوره پوره به ورکړي الله تعالی اجرونه د دی، بیا نو بیا رحم ده. ویزیدهم من فضله، د دې د عمل پوره اجر به هم ورکړي، خو ورزیات به کړي د خپل فضل نه. للذین احسنوا الحسنى وزیاده، د نیک عمل په عوض کې نیکه بدله ورکړي، جنت تر جنت زیات شی پسې ورکړي چې خپل دیدار ده. الله دې موږ تاسې ټولو ته نصیب کړي. خپله رضا ورکړي، ورضوان من الله اکبر، تر جنت تر ټولو نه د الله رضا ده لوی نعمت ده، هغه هم بیا ورکوي. او اما الذین استنکفوا واستکبروا، هغه خلک چې شرم کوي او تکبر کوي د الله د عبادت نه، فیعذبهم عذابا الیما، الله به عذاب ورکړي دوی ته عذاب دردناک. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا، دوی به نه کړي پیدا د ځان دپاره بغیر د الله نه دوست، ولا نصیر، نه کومک کوونکی. نیک بنده په نیک عمل خوشحاله کیږي، په شرمیږي نه. دا ځای د موږ نفس نه د اصلاح چې نومره باندې کېښودل شو چې مولوي صاحب، پیر صاحب، حاجي صاحب، بیا موږ ځان دومره غټ وبولو چې د جومات په خدمت هم شرمېږو. تاسې لیدلی ده چې مولوي صاحب لګیا جومات جارو کوي، که تنخوا په واخلي هغه به ځان ته خبروي، په بعضې ځای کې رواجونه شته، خو دغه ځان ته لکه خدای مو دې وساتي، لکه ځان سره نامناسب ولي چې زه به جومات څنګه جارو کوم. د خلکو خیال هم دا وي چې ته جومات جارو کوې، ورته پرېږدي هم دی نه، ته او دا. زه دلته مدرسې دپاره څه مځکه واخیسته، دا 2 کالې په دغه ځای کې، نو بیا مې هلته لاړم په چنده پسې. دا کوم مخلصین ملګري چې و د ما سره چې تعلق و، نو دغه ته چې لاړ شو چندې ته، دغه د روپۍ د دغه مځکې کم پرېږدي. نو ما ته څوک وایي خلیفه صاحب ته وګوره چنده، ته یعنې ته خو ډېر لوی سړی یې. ما ورته ویلې زه به دغه ځای د یو لوی فخر وګڼم که خدای پاک د ما دا غلامي قبوله کړي چې د ما د دین دپاره یې ځان ذلیله کړی و، کور په کور وګرځېدو، سوال یې وکړ د مدرسې د جوړولو دپاره، دا ځای د ما دپاره د یو لوی فخر ده که خدای قبول کړي. دا به ولې خلیفه صاحب ولې؟ نو خلیفه صاحب چی وي؟ خلیفه چې خلیفه کیږي، شیخ چې شیخ کیږي، عزتمند کیږي، په دین عزتمند کیږي، که تر دین نه دی عزتمند ده؟ دین خو تر نبی هم عزتمند ده، تر هر چا عزتمند ده. دین د الله ده، د دغه الله د دین دپاره انبیا خادمان دي، د دغه الله د دین دپاره صحابه خادمان دي، اولیاء خادمان دي، علما خادمان دي. دا خو د شرم ځای نه ده، دا خو د لوی سعادت ځای ده چې خدای پاک د سړي نه دا خدمت واخلي. شرمېږي به ولې چې وایي زه لوی سړی یم. یو ځای کې یو مدرسې زه وغوښتم
بیا هغه چندم ما ورته وکړه د مدرسې دپاره. دا خلیفه صاحب یو شیخ صاحب ورته ویلي وو وایي رښتیا دا تصوف ځان ته یو عجب علم ده چې په سړي کې عاجزي شیخ وګوره دومره لوی مشهور او دی د مدرسې دپاره چنده کوي. ګورې دغه ځان دپاره دومره غټه بولي شرم یې بولي چې اوس شیخ څنګه به خلکو ته سوال کوي. ولې باطن نه یې صفا شوی، خپل ځان نه یې پېژندلی چې زه غلام یم، چې ځان پاچا بولې شرمېږي په سوال. که ځان غلام وبولي هغه به ولې شرمېږي؟ غلام خو ټوله ورځ غلامي کوي، هغه خو ټوله ورځ مزدوري کوي، هغه خو خدمت کوي. دا د موږ دپاره هر امیر ده که فقیر ده لوی سعادت ته چې خدای پاک د موږ نه د دین خدمت واخلي. دا لوی سعادت ته خدای پاک هم د خدمت نه محروم کوي. خدای پاک موږ ته نه ده محتاج، دین موږ ته نه ده محتاج. خدای پاک د دنیا هغه لوی ظالم چې د کفر غټ مقام ته رسېدلی و په یو کمزوري مخلوق په ګوډ بیا شي باندې مردار کړو. الله هغه غیرتي او قادر ذات ته د نمرود غوندې شخص په میاشې چې ملاقات ته به څوک ورتله په سپوږمۍ میاشتې ننوتلی و د یغ نه دومره په عذاب و چې ملاقات ته به څوک ورتله ده به اول ورته ویلی چې یار یو څپلی یو بوټ بیا په دا سر ووایه چې درب واوري هغه شی لږ په قرار شي. نو ما ورته یې ولې غټه وې د دین خدمت خدای پاک د دنیا لوی ګمراه لوی مشرک په میاشتې کړی. موږ که امریکا ماته کړه که روس ماته کړه بریتونه تاو موږ نه ده ماته کړې. که د الله نصرت نه وای یوه پوسته هم ولاکه نیولې وای. موږ دا ترجمه نه کوو، موږ دا علم نه کوو، موږ دا بل خدمت نه کوو چې الله تعالی توفیق نه دا ټول توفیق دی الله ده. خو د الله احسان به منو شکر ده چې دا د دین خدمت دی موږ نه اخلي. نو چې څوک تکبر کوي دی غذای به جهنمي بیا به په قیامت کې خدای پاک په نس نه دوست وي نه به کومه کوونکی چې د الله د ګرفت اخلاص کړي. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم. ای خلکو په تحقیق سره درغلی د تاسو ته دلیل له جانب د رب د تاسو نه، حجت د الله په ربوبیت او د نبی علیه السلام په حقانیت. وانزلنا علیکم نورا مبینا. د خدای پاک په وحدانیت دلایل د رسول په رسالت دلایل موجود دي. وانزلنا الیکم نورا مبینا ما نازل کړی د تاسو ته نور ښکاره چې قرآن عظیم شان ده. دلته به یاد لرو دا خبره. ګورې قرآن عظیم شان ته نور ویلی شو. نن سبق کې که په خیر ورورسېږو بیا نبی علیه السلام ته نور ویلی شوی. دلته قرآن عظیم شان ته نور ویلی شو، هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نور ویلی شوی. یو ځای کې الله نور السماوات والارض الله تعالی ته نور ویلی شوی. دا هر څه په خپل مقام کې وپېژنو. واضح دلیل د حق او د باطل د بیانولو دپاره قرآن عظیم شان ده. لکه برق چې بل شو هر څه په لیدی کېږي. نو ښکاره کوونکی د حق باطل ده که قرآن ده که نبي ده په دغه لحاظ نور ورته ویلی کېږي. نور خو د نبی علیه السلام شان چې را روان د نور د خو یو طرف ته خو بشریت خو به انکار نه کوو، خو د انسان ده د انسان اولاد ده د انسان د قوم ده د انسان غوندې خوراک کوي چکا کوي ضروریات لري. خو که څوک نور ورته ویي په داسې معنا یې ورته ویي دا څه د عقیدې خلاف خبره نه ده. ما مطلب دا ده. خو که څوک یې د بشریت نه انکار کوي نور یې محض بولي بیا د قرآن صریح خلاف ده. فاما الذین آمنوا بالله پس هغه کسان چې ایمان راوړی په الله تعالی واعتصموا به او منګولې لګولې دي په دین د الله تعالی فسيدخلهم الله زر به داخل کې دی فی رحمت منه په خپل رحمت کې وفضل او په خپل فضل کې ويهديهم الیه صراط مستقیما او ښوونه به وکړي دوی ته په خپل طرف باندې الله به خپل طرف ته وروغوړي د صراط مستقیم هدایت به ورته وکړي. یستفتونک مخکې موږ تاسو ویلي وو د میراث په مسلو کې کلاله هغه انسان ته ویلی کېږي چې لاندې باندې قریبانې نه وي، مور و پلار نه وي، اولاد نه وي، ورونه او خویندې دا موجود وي. دلته بیا د کلالې مسله ده. یستفتونک دوی پیتوا غواړي د تا نه ای نبي علیه السلامه د کلالې په باب کې چې ورور د ورور نه میراث یا ورور د خور نه یا خور د ورور نه میراث څنګه وړي. قل الله یفتیکم فی الکلاله
ته ورته الله تاسو ته حکم کوي فتوا درکوي په میراث د کلالې کې. نو ان امرؤ که چیرې یو سړی هلکه مړ شي لیس له ولد او د ده زوی نه وي ورسره پلار هم نه وي ځکه کلاله خو یخته وي چې دواړه نه لري وله اخت او د ده یوه خور وي بیا عیني وي که علاتي وي فلها نصف ما ترکه د دغه خورې نیمۍ د هغه دنیا ده چې د پرېښې وي. ګوره ښځه به هم لري خو ښځه خو خپله برخه د میراث لري نور قریبان خو خپله خور چې بیا شی لري نیم میراث لري. وهو یرثها او که خور مړه شوه بل قریب یې نه و ورور بیا د دې ټوله دنیا وړي خو مخکې مو ویلې ښځه نیمۍ ده چې د ورور نه نیمه دنیا وړي نو د خور نه به پوره دنیا وړي. وهو یرثها ان لم یکن لها ولد که یې دې دپاره اولاد نه و. فان کانت اثنتین که دوی خویندې وي یا زیاتې تر دوو وي ځکه په باب د میراث کې دوو زیاتو فرق نشته فلهما الثلثان بیا د دغه دوو خویندو یا زیاتو تر دغو دوه برخې د میراث دي مما ترکه د هغه مال نه چې د پرېښي وي. اولاد خو لري نه چې دا خویندې پاتې دي یا ورونه دي دا بیا چې دوه خویندې یا تر دوه نه زیاتې وي دوه برخې به د میراث وي. وان کانوا اخوة رجالا ونساء او که سړی مړ شو پلار او اولاد هم نشته خو خویندې ورونه دواړه لري اخو چې صرف ښځې وي دا حکم یې و چې دواړه لري فللذکر مثل حظ الانثیین بیا د نارینه دپاره په مثل د برخه د دوو الجونو ده لکه په اولاد کې یعنی خویندې داسې شوې لکه اولاد چې سړی مړ شي اولاد لري نر او ښځه لذکر مثل حظ الانثیین دي نو خویندو کې ورونو کې هم دغسې ده چې د ورور یې دوه برخې او د خور یوه برخه. یبین الله لکم الله تعالی احکام د میراث بیانوي د تا دپاره د تاسو دپاره ان تغدلو د دې دپاره لا مقدره ده چې ګمراه نشئ خطا نشئ. والله بكل شيء علیم الله تعالی په هر چی باندې عالم ده د بندگانو مصالح په ژوند کې ورته معلوم دي او پس له مرګ نه د میراث په سلسله کې ورته معلوم دي ځکه دا حکمونه کوي. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. دا سورة مائده دا مدنی سورت ده خو دریم آیات په عرفات کې د حجة الوداع په کال باندې نازل شوی ده. اليوم أكملت لكم دينكم چې خبره را روانه ده. نور سورت دا مدنی سورت ده. په دغه کې ډیر احکام دي. اول د حل د حرمت په باب باندې خبره کوي. رب کریم یا ایها الذین آمنوا ایغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ مؤمنینو اوفو بالعقود تاسو پوره کوي ټول عهدونه خپل که عهد مع الله ده که عهد مع الخلق ده. دا ډیره جامع کلمه ده. موږ چې کلمه وویلې د لا اله الا الله مطلب دا ده چې د بل چا به زه نه منم معبود مې یو الله ده او د محمد رسول الله مطلب دا ده چې زه به د ده په راوړې شریعت باندې عمل کوم چې ده څه راوړي دي په هغه ټوله باندې به زه عمل کوم. اوس دغه عهد چې د الله او د رسول سره موږ وکړو باید په دغه باندې وفا وشي. دا چې موږ تاسو ته په حدیثو کتابو کې راځي چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې دا کلمه وویلې هغه جنت ته ځي. چا چې دا کلمه د زړه وویلې د اور د جهنم په حرام ده. داسې ډېر احادیثونه په فضایلو کې راځي. هلته دغه اعتراض کیږي ولې کلمه به هم یې مسلمان به یې ګناه یې چې وکړه بیا به عذاب نه وي ولې. نو و اته جواب دی. یو جواب کې دا ده یو جواب چې دغه ځای سره مناسب لاندې ذکر کو وایي د کلمې مبارکې خپل اصلي عهد تقاضا دا ده چې یو وارې چې مسلمان کلمه وویلې بیا به په ټول عمر ګناه نه کوي. نه به د خدای اوامر پرېږدي نه به ګناه کوي. چې دا یې ونه کړه نو بیا به ځای چی وي خو جنت ته. چې په ټول دین عمل تر مرګه پورې څوک وکړي ځای نو چی ده خو جنت ته. نو د الله سره چې عهد کړی په هغه وفا وکړئ. که په خپل مابینو کې عهد وي په هغه هم وفا وکړئ. نبی علیه السلام وی د منافق درې علامې دي. یو علامه دا ده چې عهد وکړي بیا بیرته مخالفت وکړي. احلت لکم مخکې صورت کې ذکر شو فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم الطیبات. د ګناو د وجې نه مو په یهودو حلال شیان حرام کړه
اوس بیرته خدای پاک اوس د حلالو او د حرامو نه موږ خبروي چې حلال دي چې حرام دي. احلت لکم بهیمة الانعام، حلال کړی شوي دي د تاسې دپاره ای انسانانو چارپایان، څلور پښې د حیواناتو. خو محدثین لیکي چې تفسیر ته یو حدیث ته ګورو چې دا چارپای خو د څلورو پښو والا ته ویل کېږي. چارپای څلورو پښو والا، خو څلورو پښو والا ګیدړان هم دي که نه دي، زمریان هم دي که نه دي، لیوان هم دي که نه دي، پړانګان هم دي که نه دي، خو ډېر مخلوقات او هلته هغه ټول حرام دي. نو ځکه تفسیر یې کوي چارپای د انعامو اوښان، غویان، پسونه. میښې په حکم د غویانو کې دي، اوسۍ او غرڅا په حکم د وزو او د میږو کې دي. دغه تاسې ته حلال کړی شوي دي، خو په ذبح په طریقه د ذبح مسله یې را روانه ده چې ته په شرعي طریقه حلال کې د دغو حیواناتو غوښه تاسې ته حلاله ده. الا ما یطلع علیکم، مګر هم نه ده حلاله هغه څه چې وروسته به تاسې ته تلاوت کېږي. هلته وروسته موږ تاسې ته یو څو هغه نه وروسته حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبوع. هغه هلته را روان دي، ما یطلع یې هغه ځای ده، هغه به هلته تشریح کړو. تاسې ته څلور بولي حیوانات چې په شرعي طریقه یې حلال کړئ حلال کړی شوي دي. الا ما یطلع علیکم، هغه څه چې وروسته به در باندې تلاوت شي هغه به نه خورئ، هغه خو وروسته را روان دي. خو په دا مابین کې یوه بله خبر ذکر کوي. حاجی یا عمره کوونکی معتبر احرام یې وتړو. د احرام په حال کې دغه محرم د ښکار نه هغه شی چې مخکې روا و ښکار یې غوښه خوړلی جایز و، خو د احرام په وخت کې به بیا دا نه وي. روا دي درته بهیمه د انعامو، خو دغه غرڅه او دا شیان چې د ښکار د جملې نه دي د احرام په حال کې نه دي درته روا. غیر محل الصید، حال دا چې تاسې به حلال ګڼونکي نه یې د ښکار، وانتم حرم، حال دا چې تاسې د احرام په حال کې احرام تړونکي یې. د احرام په حال کې محرم د ښکار نه منع ده او د حلالولو د ښکار نه منع ده. ښکار بل څوک ژوندی ونیسي دی ورته حلالي. مذبوحه د محرم حرامه بلل کېږي، دا ذبح یې نه دسي نو لکه میتته دسې ګرځي. ان الله یحکم ما یرید، بېشکه الله حکم کوي په تحلیل او په تحریم سره د هغه څه چې دی اراده وکړي. د احرام نه چې فارغ شوې بیا په ستادو حکم را روان ده، بیا ښکارونه که. خو د احرام په حال کې د ښکار د غوښې خوړل په یو صورت کې روا ده. ته به ښکار نه کې، خو که تا نه چاته ښکار وروښو، نه د معاونت ورسره وکړه، نه د دلالت وکړه، یو څه کې د مشرکت ونه کړه، حلال سړي د احرام په حال کې نه و ښکار یې وکړو، حلال یې کړو، غوښه یې راوړه تا ته بیا خوړل روا. خو که تا اشاره ورته وکړه د ولید، تا په خوله ورته وویلې چې هلته اوسۍ ده غرڅه ده، دا یې ورغی ویویشت، تا کومک ورسره وکړه، ده ته د غیشه یا لنده یا کارتوس یو څه شی ورکړه، ده وویشت چې یو نوعه مداخله پکې موجوده شو، بیا خوړل ورته ناروا دي. خو چې هېڅ نوعه مداخله نه وي دغسې سړي ښکار کړی. صحابه او نبي علیه السلام روان دي د احرام په حال کې. حضرت ابوقتاده احرام نه ده تړلی، حمار وحشي، دا د غره خر چې غوښه یې چې روا ده، هغه صحابه او محرمینو ولید، خو ده ته یې نه ورښو. دی لګیا د څپلۍ ګنډي، پام یې نه ده د خبرې ته چې وخت کې داسې وکته ښکاري ولې دی ته ویلې وایي هغه حمار وحشي نه ده، دی ویل نه خبر. د دستي آس زین کو، آس ته سپور شو، نیزه غیشې دا ترویر شو، وایي دا خو راکړئ، وایي نه درکړو. بېرته راکوز شو، هغه یې په خپله ور واخیست، بیا آس پسې وځغله او هغه یې ووایه چې وایي بیا دی ته چې راوس خو دا کومک را سره وکړه چې آس ته یې را سره پورته کوي. وایي نه، په هېڅ نوع کومک نه ور سره وکړه. بیا چې ده ښکار وکړو، غوښه یې چې پخه کړه، محرمینو څه وخوړه، وروسته شک پیدا شو چې دا خو مې د احرام په حال کې غوښه وخوړه. داسې نه چې احرامونه مو خراب شوي. نبي علیه السلام مخ ته تللی دی، دوی شاته پاتې دي. حضرت ابوقتاده پسې لاړ چې پیغمبر علیه السلام پسې ورسېدو، دا قصه یې ورته وکړه.
ده ورته ویل دا د خدای پاک میلمستیا ده محرمینو ته چې ورکړه که څه ورخه د غوښې ما ته هم راکړه نبي علیه السلام ته یې غوښه تر ورکړه خو په داسې صورت کې روا ده نور خپله به ښکار نه کړي یا ایها الذین آمنو یو څوک مدینې منورې ته راغی د اسلام اظهار یې وکړ دلته خپل کاروبار تجارت هر شی چې مقصد یې پوره کړ بیرته لاړ چې وتښتېدو بیا مرتد شو بل وخت کې احرام یې تړلی حد یې د ځانه سره روانه کړې د تجارت اسباب هم ورسره دي راځي د مکې معظمې په لوري باندې صحابه مبارکین په خبر شو چې په خبر شو راغله نبی علیه السلام ته چې هغه پلانکی چې هغه په روسه کال مثلا راغلی و دلته بیرته مرتد شو اوس روان دا د مکې معظمې په لوري د تجارت مالونه ورسره دي که موږ ته اجازه یې چې مخې ونیسو ظاهره چیرې روان دي د الله حرم ته احرام یې تړلی حد یې د ځان سره روانه کړې اگر که اوس دا خو مشرکینو خو هم ګورئ حجونه خو کړه هر چا کړه د جنګ او د هغه مقابلې په عنوان خو نه ده راغلی که څوک ورجیک چې د ده مخنیوی وکړي عام خلک به تعبیر څه کوي چې حاجي یې مړ کړو معتمر یې مړ کړو دستي نیک خلکو سره مخکې موږ تاسې ویلې چې ډېر احتیاط پکار ده کم شی هم بد برېښي الایت نازل کړه نه تاسې به دا نه کوئ چې څوک د خدای د حرم په لوري روان ده یا شاعر د دین ورسره دي لکه هغه هدي ورسره روان دي دا به ځان ته حلال نه بولئ کار مه پلرئ یا ایها الذین آمنو هغه کسانو چې تاسې ایمان راوړئ لا تحلوا شعائر الله تاسې حلال مه ګڼئ شعائر نښې د دین دی الله حلال مه ګڼئ دا معنی بې حرمتي مه کوئ یو د شعایرو د دین بې حرمتي مه کوئ یو د بیت الله شریف بې حرمتي به نه کې د جومات بې حرمتي به نه کې د قرآن بې حرمتي به نه کې د علماو بې حرمتي به نه کې چې خدای پاک شعایر د دین پیدا کړي دي ولا شهر الحرام او نه به بېعزتي کوي د میاشتې د حرم چې جنګونه پکې کوي اشهر الحرم هم محترم دي خدای پاک محترم ګرځولی دي ولا الهدیه نه به بې حرمتي کوي د هغه ذیروحه حیوان چې د خدای پاک حرم ته روان کړی ده ولا القلائد او نه د هغه هدیه چې په غاړه کې قلاده امیل ورپروت ته لکه پسه یې روان کړی غاړې ته حضرت المؤمنین ویله چې نبی علیه السلام به پسونه لیږل د وړیو نه به ما تارونه ورته جوړ کړه بیا به مې غاړې ته ور واچول دا به نشان و خلکو به ذاتي کار نه په درود د دغو به بې حرمتي نه کوي ولا آمین البیت الحرام او نه به بې حرمتي کوي د هغه انسان چې قصد کړی د ورتلو د بیت حرم یبتغونه چې دوی طلب کوي فضلا من ربهم فضل لجانب د رب د خپل نه ورضوانا او رضا د رب غواړي و اذا حللتم فاصطادوا آلته مخکې ویله د ښکار ته به د احرام په حال کې نه ورنږدې کېږي و اذا حللتم که حلال شوی فاصطادوا بیا ښکار کوي امر د اباحت دپاره ده د وجوب دپاره نه ده یعنې بیا ښکار درته روا ده که وروسته یې کې روا ده حضرت پیغمبر علیه السلام و صحابه چې حج عمرې ته تلو هلته کفارو منع کړه بیا بله ډله د دغو کفارو حرم د خدای ته راځي دوی ویل چې موږ یې نه پرېښو خو موږ به هم د دغو لیار بنده کړو الله تعالی وایي نه دا شخصي کینه و انتقام دا باید په تا باندې باعث نه شي چې ته تر حد اوړې ته به تر حد نه اوړې خو مخکې حکم ده چې د حرم د احرام د هدیې د هغه څوک چې روان دي حرم ته د هغو به بې حرمتي نه کې ولا یجرمنکم شنآن قوم باعث ته نه کې تاسې دښمني د یو قوم د دې دپاره ان صدوکم عن المسجد الحرام چې تاسې منې کړي یې د مسجد حرام نه په څه شي د باعث نه کې ان تعتدو چې تاسې هم تر ظلم تر حد نه تجاوز وکړئ خپل انتقام اخیستلو کې وتعاونوا علی البر والتقوى مرسته کوئ کومک کوئ یو د بل سره په نیکو کارو او په پرهیزګاري کې ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان یو د بل سره کومک مه کوئ په ګناه او په ظلم کې ګورئ دغه مسلمانان د علما د خدای رحمت ته جماعت جوړیږي د ټولو خلکو د عبادت لپاره چنده غریب دی نارې وي خلکو ته ترغیب ورکوي نو حکم ده دا یې نیک کار ته ولاړ ده تاسې معاونت وکئ مدرسې ته ولاړ د معاونت وکئ جهاد ته ولاړ د معاونت وکئ یو بل نیک کار ته ولاړ د معاونت یې وکئ په نیک کار کې تعاون حکم دی الله ده چې یو د بل سره معاونت کوي
په ظلم کې نه، لکه دا زموږ قومي لښکرې چې وځي زموږ تربور یې مړ کړی ده، روا او ناروا ته ذاتي مه ګورئ. ټول قوم پسې وځي هلته بیا ظلمونه او تعداوې کوي. نه، په ګناه باندې په ظلم باندې به یو د بل سره معاونت نه کوي. واتقوا الله، د الله نه وویرېږئ، ان الله شدید العقاب، بېشکه الله تعالی چې ده د سخت عذاب ورکوله چکتن ده. حرمت علیکم، مخکې چې ویلې چې الی ما یتلا، څلور بولي حیوانات چې حلال کې روا دي، خو هغه چې وروسته تلاوت کېږي هغه نه دي روا، هغه چې وروسته تلاوت ځای اوس دغه د حرمت علیکم المیتتو، حرام کړی شوي دي په تاسې باندې خوراک د مردار حیوان. کوم حیوان چې بې د حلالولو نه مړ شي موږ تاسې مردار بولو، دا تعبیر داسې کوو چې په خپل مرګ باندې مړ شي څوک یې حلال نه کړي، دغه غوښې به ذاتي نه خوري. د غوښې خوړل د داسې حیوان چې په پسه ده، غوا ده، اوښ ده چې په خپل مرګ مړ شو، غوښې خوړل یې ناروا دي. د وازدو ویلې کول چې بیا نورو ګټې په اخلي خورې نه، خو چراغ په بله یې یا بل څه په کوې، دا هم ناروا. چې شی مردار شو ټول اجزا یې ذاتي لاړ ختم شو. صرف د پوست په باب کې راغلی دي چې د باغت ورکړی شي، کلو ایهاب اذا دبغ فقط طهره، بیا استعمال کړی شي، خو د خپله د دغه حیوان د اجزاو خوړل هم نشته، نور منافع هم نشته، حتی دومره احتیاط ده. ښه غویه یې مړ شوی ده، ته په لیارې تېرېدې، غویه دې ولیده، مزه یې غویه پروت ده، اوس غوښه خوړل خو ناروا دي. ته وایې چې کور کې سپی ده، دا یو ورونې ورپرې که ور یې وړه چې سپی یې وخوري، سپي ته به هم ته نه ور وړې. سپی که ورته راغی خوړی شي، ته سپی ورته راوستی شي، خو ته به یې نه ور وړې. دا حیوان چې نسبت یې تا ته وشي، لکه د بیت الله شریف په حرماتو کې راځي چې ته به قبلې ته مخامخ په بولو کې نه کښېنې، شا به هم نه ورګرځې، نه مخ ته نه شا، خو کنکی الک ده چې مکلف نه ده، په دغه نه پیږي. که خپله ناستو په دغه طرف یې بولې کړې وې الله یې نه نیسي، لیکن مور به یې قبلې ته مخامخ نه کښېنوي. مور خو یې بالغه ده، یا ورور یا پلار، هغه به مخامخ نه ورته کښېنوي، دا بیا په نیول کېږي. نو دغه نسبت لکه هلته د کنکې نسبت عمل بیا هغه مشر ته کېږي، دا په نیول کېږي. د سپیم چې تا وروست، سپي ته تا غوښه راوړه، نو بیا یې نسبت تا ته کېږي، لکه تا چې استعمال کړي دا غوښه. او که سپی خپله ورغی خوړ، هغه د خوري. ودم، او دا بهیدونکي وینې حرامې دي. دا حیوان چې حلالیږي، د رګو نه چې وینه شروع شي، دغه وینه نجسه ده، ځکه غوښه چې په خپل مرګ مړ شي، حیوان مردار شي، دغه وینه پکې تیت چې غوښه هم ټوله نجسه شي. چې غوښه جدا شو، شریعت چې حکم کړی دی چې حلال یې کړي، د حلالېدن مسله به لږ وروسته ذکر کړو، چې حلال یې کړي، وینه تر جدا شو، نوره غوښه ذاتي وخورئ، نو د دغه وینې خوړل هم ناروا دي. ولحم الخنزیر، غوښه د خنزیر هم ناروا ده. د خنزیر نجس العین ده. پخوا علماو د خنزیر په اجزاو کې صرف د ویښتانو اجازه د بوټو په ګنډلو کې ورکړې وه، چې پخوا دا کمپنۍ نه وي چې دا کلک تارونه جوړوي، نو دا نور سپنسي زر کېږي، بوټ څپلۍ چې مزلب کې کېږي، دا د خنزیر ویښته وای ډېر مضبوط ده. نو پخوا یې د مجبوریت په خاطر باندې صرف د ویښته د هغه بوټو په ګنډلو کې اجازه کړې وه. نور پوست چې د باغت ورکې هم استعمال ناجایز ده په ټول اجزا. خو نن سبا علما فتوا ورکوي چې هغه د ویښته باندې د بوټ ګنډل هم ناروا دي، دا هم نجس ده. ولې نن خو ضرورت نشته، خو کمپنۍ داسې سپنسي جوړ کړه چې په هغه باندې د مشکل د مسلمانانو حل کېږي، نو اوس هغه ته ضرورت پاتې نه شو د خنزیر ویښته ته. وما اهل لغیر الله به، او هغه خوړل د هغه حیوان هم ناروا دي چې اواز شوی وي په هغه حیوان باندې د حلالولو په وخت کې د الله نه سوا د بل چا نوم په یاد شوی وي. لکه د مشرکینو عادت و چې د خپلو بتانو نوم موږ خو ویایو بسم الله، دوی به ویلې باسم اللات، د لات په نامه یې حلالوم، یا د عزا یا د منات په نامه یې حلالوم. دا ناروا ده، دا ما اهل به لغیر الله. د دغې وجې نه د بسم الله د حلالېدن په وخت کې د الله نه سوا بل نوم، که د نبي نوم واخلم غوښه حرامه ده. باسم محمد صلی الله علیه وسلم چې په دغه نامه یې حلال کې هم حرام ده. حتی د الله د نوم سره یې شریک کې بسم الله و محمد رسول الله،
هم ناروا ده شریک او لږ دغه ځای کې باید فرق وکړو. که داسې وي چې حیوان حلالولو اراده دې وکړه، مخکې دې داسې ویلې چې دا پسه زه حلالوم ثواب یې بخښم پلانکي ته، بیا دې د حلالېدن په وخت کې بسم الله په ویلې د هغه سړي نوم دې نه واخیست، یا دې حلال کو د حلالېدن نه بعد دې ویلې چې خدای پاکه د دغه ثواب پلانکي ته ورسې، دا جائز ده، دا ما اهل لغیر الله کې نه ده. ولې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هر وخت کې د قربانۍ په وخت کې 2 پسونه حلالول، یو د ځان د طرف نه او دا بل به ویل چې د ما امت چې چا شاهدي په د الله په وحدانیت ورکړې ده، د ما په رسالت ورکړې ده، دا د یغو د طرف نه. دغه مطلب چې و ایصال او ثواب چې یغو ته خدای پاک ثواب ورسي. اما حلالېدن په وخت کې خو بسم الله په ویلې د امت نوم خو نه پاخست، به اسم الامت خو نه ویلې، نو مخکې یا شاته کې ایصال او ثواب کوي پروا نه لري، اخو بایره ثواب بخله دي. یو نوم اخیستن د نوم د الله ګوښه به اخلي، بل به په ذکر کې ورسره شریکیم نه، او که په مطلقا د بل چا په نوم باندې حلال کوم هغه میتته ده، حرامه ده. والمنخنقة حیوان چې حلالوي ذبحه خو را روانه ده، چې حلالوي به یې که په خپل مرګ مړ شم ناروا، که د حلالېدن په وخت کې د الله تعالی نه سوا د بل چا نوم په واخیستم ناروا. خو که داسې وه چې دغه حیوان تا داسې تربت کو، کلک دې کو او ویښتان چې رګونه چې بند شي بیا مړ کېږي، یا خپله یې پړی په غاړه کې بند شوی ده، لکه ډېر حیوانات دغسې چې په ونه کې یا په میږیو کې تاو شي، هلته یې تربت شي مړ شي. دا منخنقه خپه کړی شوی، تربت کړی شوی چې ستونه یې بند شي حلال نه شو، چې پرې نه کړه، دا هم ناروا. والموقوزه دا حیوانات په خپل مابین کې په ښکرو ویل کوي. کله غویي پسه یې ووایه ته چې ورتلې مردار ده، سرویه کړی ده، ښکر په ننوتلی، موقوزه د ده خوړل هم ناروا. ولې خو حلال خو دې نه کړو که نه، تا خو بسم الله په ونه ویلې. والمتردیه لویدل شوی د پاڼه راولوېدو، د جګ ځای نه راولوېدو چې ته ورتلې، اگر که مات شوی وینې دې هم بهېدلې وي، د دغه خوړل چې دی هغه ناروا. و ما اکل سبوع چې درنده خوراک تر کړی ده، ته ورتلې پسه لیوه نیولی، دغه لیوه غوښه ترشکولې ده، مړ کړی ده، ته ورورسېدې، د دغه پسه غوښه خوړل ناروا. الا ما زکیتم، که په دغو حیواناتو ټولو کې دا استثنا د ټولو سره ده، بل حیوان په ښکر ووایه سرویه کړه، خو مړ یا نه د هغه پسه ته ورورسېدې حلال دې کړه، ولوېدو د جګ ځای نه، مړ یا نه د ته ورورسېدې حلال دې کړه. سپي یا لیوه یو څه شي زخمي کړی ده، څه غوښه یې تر خوړلې ده، مړ یا نه د ته ورورسېدې حلال دې کړه، بیا بیرته روا ده، ځکه د مرګ نسبت یې تا ته وشو. خو دا وایي هلته د حلالول هلته اثر لري چې دی د زخم په داسې حال کې و چې که تا نه وای حلال کړی ژوند دې ممکن و تر یو وخته پورې ژوندی پاتې کېدی شوی. او که داسې ده چې هغه حیوان زمري و لیوه سره څیرې کړی، موږ تاسې نه وینو غویی حلال کې د حلالېدن نه بعد هم پښې وهي که نه وهي، تر ډېره وخته پورې پښې وهي. اوس دغه وخت کې دغه ژوند ته اعتبار شته چې ته یې نه کې مړم به ذاتي مري، که ته یې حلال نه کې هم داسې حد ته چې رسېدلی وي چې د مرګ نسبت یې بیا تا ته نه کېږي، هغه شي ته کې هغه حلالول بیا ګټه نه لري. وما ذبح علی النصب، او هغه چې حلال شوی وي په نصب باندې د حضرت نبی علیه السلام نه مخکې د مکې معظمې شاوخوا 360 بوتانو تقریبا، هغه بدبختانو به د دغه بوتانو په نامه باندې شی حلالول، را به یې وسته په هغو څنګ کې به یې حلال کړه، وینه به یې په هغه باندې توی کړه. دا وما ذبح علی النصب دا ناروا، خو شرک شو. وان تستقسموا بالازلام، دا چې تاسو تقسیم کوئ په غیشو باندې، دا هم ناروا. استقسام بالازلام 2 خل عادتونه ودي د مشرکینو. یو څه غیشي په یغو به لیکل راغلی وه
د خپل مشکل حل به په هغه کوه. دغه غیشي به په یو کڅوړه کې پراته وه. دا د حرم شریف د مکې معظمې چې څوک به خادم و مجاور د بیت الله لکه ملنګ دغه سره به وواره به خلک چې ته خو ماته پال وګوره. په چیشي کې مثلا زه اراده لرم چې د پلانکي سره دوستي وکم یا پلانکی شی خرڅ کم یا پلانکی وطن ته لاړ شم مسافري وکم چې ته پال وګوره چې زه څنګه دا کار وکم که نه. هغه به لاس ننیست کڅوړې ته یو غیشی بیا راویست. په دغه غیشي به که داسې لیکلي وو چې امرني ربي چې خدای راته امر کړی چې وکړه دا کار ذاتي پال دې نیک ده هغه کار به ده کوه ده ته به شکرانه ورکړه. او که به داسې و چې نهاني ربي دا به په لیکلي وو وایي منع ده نه به ځې دا کار به نه کوې دا تجارت به نه کوې دا دوستي به نه کوې بیا به پرېښه. کله به داسې و چې په یو انسان کې به لانجه راغله هغه به ځان په دا قوم پورې ښو چې زه د تاسې د قوم یم نو خو په د ترکو په میراثو یا په چیش کې به شرکت اراده وه. هلته به په نسب کې اشتباه وه چې دا اوس دا که نه ده. بعضې غیشي به دا لیکلي منکم دا یې تاسې نه جز ده ملصق په تاسې معاهد ده در سره نښتی ده بیا به هغه حکم و. څوک به د نسب جز ګوله څوک به د معاهدینو په جمله کې وه. په بعضې غیشو به راغلی عفول یا عغدل حال نه شو معلوم بیا به د سره پالنامه کوله. یو قسم داسې و. یو قسم غاښ داسې و تقسیمونه به یې په کول. اوښ به یې واخیست په لسو نفرو روپۍ به یې ګډې برابرې پرې کړې مثلا سل روپۍ په هغه وخت کې په 1000 روپۍ مثلا اوښ ته بیا به برخې جوړې کړې غوښه به تقسیم کړه غوښه به ټوکرې کړې بیا قمار وزتي چې اوس د پلانکي برخه کومه ده پالبین به غیشی راویست کله به لغړ غیشی راوت چې هېڅ شی به هم نه و په لیکلي بس تا برخه نشته روپۍ به یې پرې وې برخه به نشته. د چا به داسې غیشی راوخوت چې هغه به په لیکلي هغه به بیا 2 برخې وړې چا ډېرې چا کمې څوک به بیخي په ووته. دا ټول ناروا دي ټول قمار ده قمار ناروا. ګورئ هر هغه تملک چې په شرط پورې تړلی وي هغه قمار ده. دا هګۍ چې خلک جنګوي دا موږ تاسو مسلمانان په لګیا د اخترو په شپو کې عموما غټ غټ ځوانان په لګیا هګۍ جنګوي. دا هګۍ د 10 روپۍ دا هګۍ د دغه سړي سره 10 روپۍ خو شرط ده که تا هګۍ مې ماته کړې تا نه مې یوړه که ما هګۍ دې ماته کړه د ما نه دې یوړه. روپۍ شته په منځ کې قیمت شته تش په ماتولو یې ګټي. شرط شو تملک په شرط باندې راغی. چارماغ سره ګټي دا شوګۍ دې ګټي مردکۍ ورته څوک شوګۍ ورته په دغو باندې لګیایي. لاترۍ دي شیان ډېر یې کې کړۍ ور اچي روپیو قیمت معلوم یې کله هغه دغسې ولګېږي کله په قیمتي شي باندې ولګېږي کله کمزوری شی په هغه باندې ورشي. تملک په شرط ده. دا ټول قمار ده دا ناروا. هر هغه شی چې روپیو مبادله نه کې په شرط باندې راځي دا میچ چې ورته په د والیبالو فوټبالو په د کرکټو کې چې که تاسې یوړه موږ به دومره شی درکوو که موږ یوړه تاسې به دومره شی راکوئ په لوبو کې شرط سره کیږدي. دا قمار ده ناروا ده. استقسام بالاسلام ذالکم فسق دا ټول چې تیر شو دا وتل دي د الله د حکم نه فسق ده. دا تر دغه ځای پورې خو خبره وکړه الا ما زکیتم کې اوس لږ خبره وکړه الا ما زکیتم چې تاسې حلال کړئ. د حلالېدن شرعي طریقه دا ده چې 2 قسمه حلالېدن ده اختیاري غیر اختیاري. غیر اختیاري اول ذکر کو د لرې نه غرڅه ده ته یې په غیشي ولې چاړه شته حلالول شته لرې نه غرڅه ده بل شی دی سپی د ښکار پسې خوښی کوي خبره را روانه ده د سپي هلته د غشي مړ کول د تا په اختیار کې شته. دا ذبح غیر اختیاري ده. په دغه کې به بسم الله دغه وخت کې وی چې ته په قادر یې د غیشي په ویشتلو په وخت کې چې ته یې ورته کش کوې بسم الله به ویایې هلته لګېدن د تا په اختیار کې نه ده. سپی چې ښکاري سپی پسې خوښی کوي بسم الله به ویایې نو بیا خوړل ذاتې درته روا. اول د بسم الله خبره چې وروسته بیا صریحي را روانه ده نو دا بسم الله ویل د موږ په مذهب باندې لازم ده
او که چا ویره شوه په ویره پاتې شوه نو نبی علیه السلام مسلمان اسیم که یادوله د الله نوم به یادوه د الله نوم د مسلمان په خوله کې د بت نوم خو به نه په یادوه د نسیان د وجې نه د ویرې نه د وجې نه چې پاتې شي پروا نه لري خو قصدن چې څوک پرېږدي دغه شي خوړل حرام دي حرام ځکه شرط یې به حتی ده چې تزکیه به په اسم د الله تعالی وي چې قصدن یې پرېږده خو هغه لاړ پاتې شو خوړل ناروا شو د اکثره ځای کې د چرګان مرګان نه دي دا پارمیان چې نن سبا راډېر شوه ورشي 50 شپېته دا د خوړو دپاره د غټو غټو خیراتو دپاره چرګان تر اخلي هلته سړی خپل په مجلس لګی دلته چاړه په کش کې هلته ټیم ته ورواچو چاړه په کش کې ټیم ته ورواچو بسم الله بسم الله نشته الله اکبر نشته ویل نشته یوه ورځ نه ده عادت دغه جوړ ده دا قصدن پرېږدي که په سهوه خو دا خو دغته قصدن پرېښودل ویله کېږي دغته قصدن ویله کېږي چې قصدن پاتې شو هغه بیا خوړل نه دي روا یا دغه موږ تاسې چې دا دعوه د اسلامي ملکو بعضې لري په چاړه یې الله اکبر لیکلی ماشینونه دي او ویډیوګانې کله ښکاره کوي اوښان پسونه شیان وروان یې داسې چاړه په راټیټې شي سر یې تر پرې کړي چاړه په راټیټې شي سر یې تر پرې کړي هغه یو خواته ځي موږ مسلمانان ورته لګیا دي خوري چاړه په بسم هغه لیکلې ده په چاړه الله اکبر لیکله یا بسم الله لیکله ویل نه راغله موږ په ویلو مکلف یو که په لیکلو ویل میل نه دغه ذبح نه ده شرعي ذبح نه ده دا ناروا اوس دا چې په خپل اختیار علالهیې بیا به نو دومره اختیاري ذبح ده اختیاري دغه ده چې راڅه د ملو علالهیې دا د دغه سینې او د ستوني دغه ځای په مابین کې دغه مرۍ سینه چې ده د عامو حیواناتو حلق دغه ستوني کې علالول دي اوښ دلته نحر د سینې طرف ته نږدې دلته 4 شیان دي د دغو پرې کول دي دوی مرۍ دي یوه موږ تاسې وچه مرۍ بولو بله سره مرۍ یو چې د خوراکو چې کاک پسې ځي چې د لرشن سره نښتي هغه پسته چې شای حلال کړي چې بیا غوټه ورنه کړي لرشن بیرته ته راوځي یو دا چې سا سړی باسي دا حیوان چې سا باسي دلته دغه برسیره دی موږ استونې ته چې لاس وړم داسې غټ اډوکی غوندې شی پکې لیدی کېږي اکرپوونکی چې هغه بیا د ینې او د لړمونو د زړه د دغو سره نښتي دوه د دغو مریو پرې کول دي دوه یو خواته بله خواته رګونه دي ودجان ورته وي دا غټ رګونه دا 4 چې پرې شي نو مذبوحه ذاتي حلاله شو خو په دغو 4 کې د موږ په مذهب چې هر 3 پرې شوه اکثر لره حکم د کل ده چې 3 پرې شوم ذاتي خوړلې روا دي خو په 3 کې موږ ظاهره د امام صاحب قول دا ده چې هر 3 چې پرې شوه که 2 ماری پرې شو یو رګ پرې شو که 2 رګونه پرې شو یوه ماری پرې شوه چې هر 3 وبکې خو چې 3 پرې شو ذاتي خوړل روا صاحبین مبارکین وی چې نه 2 به مری وي یو به رګ وي ځکه د هرې مرۍ ځان ته وظیفه ده د رګو د دواړو یوه وظیفه ده چې وینه تر اوبه یې کړي هغه چې یو رګ پرې شوم ځاتې خو هغه وینه تر اوبه یې ده که یو رګ پاتې شي پروا نه لري الیوم یأس الذین کفروا من دینکم نن ورځ ناامیده شول هغه کسان چې کافران شوي دي د ابطال د دین د تاسې نه خدای دین ته ترقي ورکړه دی ذاتي زړه ته نه لویږي چې دا به بیرته کافران کیږي فلا تخشوهم نو تاسې مه ډارېږئ د ده نه واخشوني د ما نه ډارېږئ چې زه د تاسې خالق یم الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ مکمل کو پوره کو ما تاسې ته دین د تاسې اصولا و فرعا و اتممت علیکم نعمتي ما پوره کو په تاسې باندې مؤمنینو نعمت خپل چې اکمال د دین ده ورضیت لکم الاسلام دینا ما غوره کو د تاسې لپاره اسلام له وجې د دین نه چې ډېر پاکیزه دین د په ټولو ادیانو کې هغه ځای ته بیرته ځي دا شیان چې په خپل مرګ مړ شو خوړلې ناروا دي منخنقه ده و فلان ده فلان ده خو الا فمن اختره که دغو ته څوک ور مجبوره شو په مخمستین په حال د سخت لوږې کې د مرګ خطر و خو غیر متجانف لاسم په داسې حال کې چې مایل نه و ګناه ته چې تر ضرورت نه زائده نه خوري فان الله غفور رحیم خدای په غفور او رحیم ذات دغه آیات مبارکه د حجة الوداع په کال چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام حج ته تللی و د جمعې ورځ وه په عرفات شریف کې پیغمبر علیه السلام ولاړ ده د مازدیګر په وخت کې د آیات مبارکه په نازل شو د دغه آیات نزول نه بعد بیا احکام نه دي نازل شوي
واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. داسې بعضې آیتونه خو نازل شوي دي، خو حلال او د حرمت په باب باندې احکام نور نه دي نازل شوي. ولې خدای د اکمال زیری ورکړ. یو یهودی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وایي چې یا امیر المؤمنین د تاسو په قرآن کې یو آیات چې نازل شوی ده، که په موږ یهودو هغه آیات نازل وای موږ به هغه ورځ د اختر غوندې ورځ جوړه کړې وه. دی ورته کوم آیت وایي؟ دغه آیت مبارک. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته تاسو خو به یو اختر جوړو، موږ ته خدای پاک دغه په 2 اخترو کې جمع کړه، هم د عرفات ورځ وه او هم د جمعې ورځ وه، الحج العرفه. خو د حج معظم رکن چې ادا شو لکه د اختر ورځ شوه، او هم د جمعې ورځ. اوس دغه آیات مبارکه ته که سړی فکر وکړي په عمومي فضا کې، د علما خصوصا په تقریرو کې باید دغه شي ته پام شي چې د خلک په دې پوه کړو. یو خو ګورې الله تعالی د دغه دین اکمال په موږ باندې وکړو په رایه کراته. دا خبره خو ځان ته شوه چې یهوده خبره وکړه، خو وروسته ته چې وګوره الله تعالی د اکمال د دین خپل نعمت وباله. دین د الله نعمت ده. د عام مسلمانان باید په دغه پوه شي چې دا د خدای پاک نعمت ده. څوک چې چاته مڼې ورکوي، کیلې ورکوي، مالټې ورکوي، انګور ورکوي چې میوې دي، میوجات دي، هغه په خفه کېږي که خوشحالېږي. خو ډېر بې عقل سړی به چې هغه اعزاز یې کوي، میوې ورکوي او دی په خفه کېږي. د لوږې په وخت کې مړۍ ورکوي، د تندې په وخت کې اوبه ورکوي. عظیم نعمت د خدای پاک بولي که نه بولي، د دغه انسان څومره شکر ګزار شي چې د مرګ نه بچ شومه، تا مړۍ راکړه، تا اوبه راکړې. دا دین مقدس د اسلام تر دغو ټولو نعمتو د نبیو نه غټ نعمت ده. د دغه په برکت د جهنم نه سړی بچ کېږي، د دغه په برکت د جنت لایق ګرځي، د دغه په برکت د الله تعالی د رضا لایق ګرځي، د دغه په برکت د الله تعالی د دیدار لایق ګرځي. نو تحفه ده، نعمت ده، خو د الله د طرف نه ده. که موږ د وخت استاد یو شاګرد ته لږ شی ورکړي، هغه شاګرد چې لږ عقلمن وي، دا د استاد شي ته په ډېر قدر ګوري، د ځان سره یې ساتي، ضایع کوي نه چې دا د استاد د لاس نښه ده. که د وخت پاچا یا وزیر اعظم چاته چې ورکړي، هغه خو په مجلسو کې بیا څومره فخرونه پکوي، ما ته وزیر اعظم دا رالیږلی یا ما ته پاچا دا تحفه راکړې ده. خو دا دین مقدس د اسلام چې عظیم نعمت ده، د الله نعمت ده، دغه شکر بیا د خلکو سره نشته، قدرداني یې نشته، بلکې پوری پازاب دي. په ګیره پوری پازاب ده. الله نعمت ورکړی دی، پوری پازاب ده. په لمونځ نعمت ده، دی پوری پازاب ده. روژه نعمت ده، دی پوری پازاب ده. زکات نعمت ده، دی پوری پازاب ده. ځکه نعمتونه دي چې هر یو د دغه عبادت د ابدي نعمتو ذریعه ده. او بیا الله اعلان کړی ما درته غوره کړی د اسلام دین. دا د بنده انتخاب نه ده، خپل قانون نه ده چې موږ دغه لار غوره کړه، موږ مشوره یاره په دغه راغله. نه، الله وی ما درته غوره کړی ده. د اسلام نه باسوا چې ذاتي نور کوم دین موخ کې موږ ویلي وو ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. دا دین دی الله نعمت ته الله تعالی په خپل راته غوره کړی، او د رب کریم نه حکیم ذاتم نشته، علیم ذاتم نشته، رحیم ذاتم نشته. په خپل رحمت، په خپل علم، په خپل حکمت دی موږ مصلحت په بنیاد باندې دغه نعمت موږ ته غوره کړی ده. تر دغه نو ګورئ څومره غټې اسانتیاوې دي پکې. که دغه ځای ته وګورو، دا حیوان خوړل روا دي، دغه ناروا دي. یو وارې دغه راته بیان کړ، په پوه یې کړو. بیا بیرته د مجبوریت په وخت کې خپل نعمت رحم ته وګوره، بیا چې هغه مردار ده چې ور مجبوره شوې د لوږې نه چې مرې، بیا هم الله د رحم معامله در سره کوي، غوښې بیرته درته روا کړه. یسألونک ماذا احل لهم. دا خلک پوښتنه کوي د تا نه ای نبي علیه صلات وسلام چې کوم شی حلال شوي دي د دې دپاره. قلت ورته ووایه احل لکم الطیبات، حلال کړی شوي دي د تاسو دپاره پاک شیان چې نفس سلیمه د هغه نه نفرت نه کوي. حیوانات دي د بعضو نه صریحي نبي علیه السلام منع کړی، بعضې په عمومي عنوان کې راغلی دي نهى عن اکل السبوع. درندگان چې عادت دا ده چې په خوله شیان شکوي، خوري یې، کار کوي، که لیوه ده، که زمری ده، که پړانګ ده، که څه بلاوي دي. یا په مرغانو کې داسې مرغان دي چې عادت ښکار کول دي، بل مرغم سره چیري کوي چې زور یې په بر شي. دا بازان و باښې او دغه شیان دي، هغه د پاکیزهونه نه دي. خو داسې شیان دي چې بل شی خو نه خوري، بدماش خو نه ده،
خو نفس سلیمه طبیعت نفرت ترکوي. دا د حشرات الارض چیمجیان دي، دا مځکو کې دا کربوړي دي، که دا موږکان دي، که داسې ډېر شیان دي، جزي نه دي ذکر شوي. خو الله موږ پوه کړ چې طبیعت سلیمه نفرت ترکوي، هغه خوړل ناروا دي، پاک شیان درته روا دي. بل وما علمتم من الجوارح، حلال کړی شوي دي د تاسو دپاره ښکار دي هغو ښوونه کړی شوي شیانو چې تاسې تعلیم ورکړي. ما علمتم چې تاسې تعلیم ورکړی وي هغه شیو ته من الجوارح د ټولو اقسامو د ښکار کوونکي حیواناتو نه یا د مرغانو نه. من الجوارح، ما علمتم من الجوارح اشاره وشوه جرح ته، زخمی کول به وي کې چې آدم مسپوح لاړ شي. مکلبینه هغه حیوانات چې تاسې ځغلونکي یې دي هغو په هغه حیواناتو پسې ورخوشي کوونکي یې. تازه د سپی د تعلیم یافته، اول تعلیم د سپي دغه ته ویل کېږي. سپی د ښکار سره داسې عادت کړي چې تا ته یې نیسي خپله یې نه خوري. اوس خوښه دې کو هلته یو شی ویني په لرګي ووایه بیرته یې خوښه کړي، بیا یې پسې خوښه که شی ویني په لرګي ووایه بیرته یې خوښه کړي. دا سپی وایي اخر په دې پوه شي چې د دغه مالک مطلب نیول دي، خوړل نه دي. اوس نو د دغه نه بعد یو شی ویني ته چې ورتلې زخمي کړی و، وینه تر بهېدلې دي، مړ د شی خو خپله نه ده خوړلی، دغه به هم لا نه خوري. دوواري بل ښکار دغسې وکړه، دا دوواري ښکار به هم نه خوري. په درېواري کې خبره ده، درېواري به هم خورې که درېواري به درې وارې به لا ورته ګورې. د هغه نه بعد بیا چې کوم حیوان تا ورخوښې کړو بسم الله دې په وویلې د خوشي کولو په وخت کې دی ورغی هغه د ښکار شی چیرې کړو مړې کړو چې ته ورته تا ته خوړه روا ده، خپله خوراک نه ترکي. که په خپله خوراک کوو بیا یې تا دپاره نه دی دا کار کړی، د تا دپاره دا مثال د چاړې لري چې زخمي کوي خوري نه، لکه په چاړې چې شی الالی دی تا اله شوه. خو په دغه کې هم دا ده که دغه ښکارځن سپی بیا تا نه ده پسې خوښه کړی، په خپله پسې لاړه، مکلبین نه و، تا نه کو پسې خوښی، ښکارځن سپی دی و خو یو شی نیولی ده تا نه و پسې خوښه کړی، بسم الله دې نه ویرې، د هغه خوړل ناروا دي. که د دغه سپي سره بل سپی شریک شو، تا خو ښکارځن سپی پسې خوښی کړه، دغه طرف نه بل د کلي سپی پسې راووت، په دواړو یې ګډ سره ویني او دا شی یې څیرې کړو سره، ته چې ورتلې مړ و، خوړل بیا ناروا دی. ځکه شبهه پیدا شوه چې اتا سپي وژلی د کابل سپي وژلی، که قصدن د بسم الله په ونه ویلې بیا هم خوړل ناروا دي. فکلو بیا خورئ تعلمهونه چې تاسې ورښیي دی ته مما علمکم الله، دغه شي نه چې تاسې ته الله تعلیم درکړی. د علم په فضایلو کې بعضې کتاب لیکي ګورئ وایي تعلیم دومره، دا علم دومره عظیم نعمت ده چې سپی معلم شم دومره محترم شو چې د هغه ښکار خوړلې روا شوه. فکلو خورئ مما امسکنا علیکم، دغه شي نه چې تاسې دپاره یې نیولې. واذکروا اسم الله علیه، تاسې یادوئ نوم د الله تعالی په حلالولو دغه شي چې ژوندی وي پیدا کوي، بیا نو بسم الله به په ویایې حلالوئ به، او که ژوندی نه و د خوشي کولو په وخت کې چې سپی پسې خوشي کوئ بسم الله به ویایې، هغې شی پسې سړی بسم الله به ویایې. واتقوا الله، د الله تعالی نه وویرېږئ، ان الله سریع الحساب، بېشکه الله تعالی چې ده ډېر چابک ته حساب دی ده. تا چې حلال کو د تا سپي چې مسلمان سپی معلم سپی پسې خوښې کو بسم الله یې ویلې، هغه زخمي کړی و خوړلې روا. د کفارو حلالول، د کافرانو سپی ښکارځنې چې سپی ښکار کړي بیا یې څه حکم ده؟ نو که مشرک و د خدای پاک په وحدانیت نه و قایل، داسې کافر چې شی په خپله حلال کړي هم خوړلې ناروا دي، که د ده سپی وخوري ښکار په وکړي هم ناروا دي، ځکه چې په خپله د ده ذبحه نه ده صحیح نو د سپي ذبحه یې څه صحیح ده. خو که اهل کتاب و یهود و نصارا و دغه شی حلال کړه، د دغه شي خوړل څرنګه دي؟ نو وایي که دغه اهل کتاب د حلالولو په وخت کې بسم الله په ویلې بیا یې خوړل روا، خو که د حلالولو په وخت کې یهودي عزیر علیه السلام نوم واخیست باسم عزیر علیه السلام، یا نصرانی د حلالولو په وخت کې د عیسی علیه السلام نوم واخیست باسم عیسی علیه السلام، بیا شرک شو، بیرته خوړل چې دی هغه ناروا. دوم د دغه خلکو چې د اهل کتاب دي پاک دامنې ښځې که نکاح څوک ورسره کیم روا، د یهودۍ ښځې سره د نصرانۍ ښځې سره
پاک دامنه زنا نه هم نکاح روا. خو مسلمانه ښځه به یهودي ته نه ورکوي، نصراني ته نه، د دی ښځه کړای شي. لیکن نن سبا فقها وایي چې اهل کتاب په اهل کتابیت نه دی پاتې. دا اکثر دهرین دي بالکل د خدای پاک وجود نن سبا نه مني، نه مذبوحه روا ده نه ښځه سره نکاح روا ده. اليوم احل لكم الطيبات، حلال شوي دي تاسو لپاره پاک شیان. وطعام الذين مذبوحه دي هغه خلکو اوتو الکتاب چې هغو ته کتاب ورکړی شوی، حل لکم هغه هم تاسو ته حلال ده. وطعامکم مذبوحه دي تاسې چې تاسې حلال کړی وي، حل لهم دی ته روا. د طعام نه مذبوحه واخیسته، ځکه په نورو شیانو کې خو بسم الله شرط نه ده. غنم، اوربشې، جوار او وریجې که د کفار د ملک نه راځي موږ ته خوړل روا دي، هغه خو بسم الله پې ویلی کېږي نه. والمحصنات من المؤمنات، تاسو ته روا ده نکاح کول د پاک دامنو مؤمنو ښځو. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، روا ده تاسو ته نکاح کول د پاک دامنو هغه ښځو چې هغو ته کتاب ورکړی شوی ده، من قبلکم مخکې تر تاسې چې یهود و نصارا دي، دغه سره نکاح روا ده. اذا اتیتموهن اجورهن، چې تاسې ورکوئ دوی ته مهرونه د دی. خو محسنین په داسې حال کې چې تاسې په دغه نکاح کولو سره ځان پاکونکي یې د ګناو نه، غیر مصافحین، نه زنا کوونکي په ښکارا ولا متخذي اخدان، نه پټ نیونکي د ملګرتیا چې په پټه باندې ملګرتیا نیسي او ښځې د خلکو سره زنا وکړي، هغه نه ده روا. ومن یکفر بالایمان، څوک چې کافر شو په ایمان باندې، اول مسلمان و بیا بیرته کافر شو، فقد حبط عمله، لا عمل برباد شو، وهو فی الاخرة من الخاسرین، دی په آخرت کې له جملې د تاوانیانو نه ده چې هغه څه چې کړي په دنیا کې ټول لاړه ضایع شو. 2 منټه به وقفه وکړو.